المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. یا احد کې چې کوم منافقین بیرته وګرځېده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د ابن ابی په مشرۍ کې د هغو په باب کې صحابه په خپل منځ کې مختلف شوه چې بیرته راوګرځېده مدینې منورې ته. بعضې صحابه وویلې چې د دغه منافقینو سره به هم جنګېږو ځکه کفر یې ښکاره شو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرتیا یې پرېښوده. او بعضې وویلې چې نه کلمه ویایي د اسلام نه خو څه انکار نه ده کړی، خو دغه وایي که داسې عذر ویلی وای چې فتنه پیدا کیږي، د فتنې د دفع د خاطر باندې چې جنګ نه ده ورسره په کار، بیا د عتاب ځای نه و. خو اصلي باعث وای د دې هغه خپله تعلق سابق و، یا مرګرتیا یا قومیت یا هغه شی باعث و. د هغه وجې نه د دغه د وجې نه کله چې منافق وژل د ده وجې نه پرېښودی شي چې بیا فتنه تر پیدا کیږي، او د عتاب وجه نه ګرځي. خو دوی چې دغه لحاظ وکړي چې خپلوان یې و، ظاهره یې دا ویله چې کلمه خو ویایي، الله تعالی ته دغه اختلاف محبوب نشو. چې ولې تاسې د منافقینو په باب کې مسلمانان په خپله دوه ډلې کېږئ، په خپل منځ کې اختلاف کوئ. خدای پاک دغه ډله د اسلام نه وګرځوله چې د نبي علیه السلام نه وګرځېده، دا د اسلام نه کفر ته وګرځېده، د هغو کفر جانب ښکاره شو، بیا ولې د هغو ملاتړ کوئ؟ او چا ویلی دی چې یو بل قوم مدینې منورې ته راغی، کوچیان غوندې خلک و، دعوه یې د اسلام وکړه، بیا د مدینې منورې نه بیرته لاړه د مکې معظمې په طرف باندې هجرت هغه ځای د پناه یې پرېښی چې مدینه منوره ده. د هغو په باب کې اختلاف راغی. چا ویلې چې دا خو کافران شو چې بیرته لاړه مکې معظمې په طرف باندې، چا ویلې نه هغه خو کلمه خو ویایي. اختلاف د هغو په باب کې راغی. الله تعالی ویلې دا چې هجرت یې پرېښی، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وطن یې پرېښی بیرته لاړه، دا په واقع کې د کفر طرف ته مایل شوي دي. نو د هغو په باب کې اختلافات مه کوئ. فما لکم فی المنافقین، څه شوي دي تاسې لره په معامله د منافقینو کې فئتین چې تاسې دوه ډلې شوي یئ، والله ارکسهم بما کسبو، الله بیرته ګرځولی د دوی د کفر په طرف باندې په سبب د هغه څه چې دوی کسب کړی ده. اتریدون ان تهدوا من اضل الله، آیا تاسو اراده لرئ چې هدایت وکړئ هغه چاته چې الله هغه ګمراه کړی وي؟ ومن یضلل الله، څوک چې الله تعالی یې ګمراه کړي، فلن تجد له سبیلا، بیا به ته د هغه دپاره لار د هدایت نه کې پیدا. رب کریم هادي هم ده، رب کریم مغدل هم ده. د چا مبدا د فیض چې صفت د اغدلال وي، هغه دپاره د هدایت لار نشي څوک پیدا کولی. ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله. تاسو د دې په باب کې اختلاف کوئ، او حال دا دغه خلک چې د دین د طرف نه واوښته د کفر په طرف، هغه دا خوښوي چې تاسې هم واوړئ د دین نه، نو تاسې او دوی به په دغه جرم کې ټول سره برابر شئ. نو د آینده دپاره الله تعالی قانون ذکر کوي چې دوی د خدای د رضا دپاره هجرت نه یې کړی، په ایمان باندې ثبات د دوی نه ثابت شوی، نو تاسې د دوی سره دوستي مه کوئ، ملګرتیا مه کوئ، بلکې دوی مو چې چیرې پیدا کوئ وژنئ، مردارې کوئ. ودوا لو تکفرون کما کفروا، دوی دوسته ګڼي غواړي دغه مرتدان چې د دین نه بیرته وګرځېده چې تاسې هم کافران شئ لکه دوی چې کافران شوي دي. فتکونون سوا، نو تاسې او دوی به سره برابر شئ. فلا تتخذوا منهم اولیاء، منیسئ تاسې د دوی نه دوستان، حتی یهاجروا فی سبیل الله، تر هغه وخته پورې چې دوی هجرت وکړي د خاص د خدای پاک د رضا دپاره. فان تولوا فخذوهم، که دوی وګرځېده د هجرت نه، د الله د لارې نه، نو بیا ونیسئ دوی، وقتلوهم، وی وژنئ، حیث وجدتموهم، چیرې مو چې دوی پیدا کړه. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، او تاسې منیسئ د دوی نه هیڅوک
دوست او نه مددگار. دا چې د کفارو په باب کې د مطلقاً د مرګ حکم راغی چې چیرې مو پیدا کړه وژنه یې. څوک چې مرتد شوي دي دغه مرتدین مو چې چیرې پیدا کړه وژنه یې. اوس رب کریم بعضې استثنایات ذکر کوي. یو سړی کافر ده خو بل کافر بیا داسې ده چې تاسو د هغو په منځ کې معاهده شوې ده. دغه کافر مرتد شو د دینه واوښت خو ورغه یغه قوم ته پناه وروړه چې د تاسو د هغو په منځ کې معاهده شوې ده چې جنګ او یو بل سره قتل و قتال منع ده. نو بیا دغه په حکم د معاهد کې داخليږي دا ما وژنئ. بل بعضې کافران داسې وو چې د زړه د جنګ نه نور تنګ وو، نه یې د کافرانو ملاتړ کړه چې د مسلمان په مقابل کې وجنګېږي، نه یې د مسلمانانو ملاتړ کړو چې د کافر په مقابل کې وجنګېږي. د جنګ نه بالکل ستړي وو. مخکې موږ تاسو ویلي وو چې علت د وژلو د کافرانو کفر نه د فساد ده. د هغې وجې نه چې ذمه قبوله کړي دلته د اسلامي ملک کې اوسېږي چې هغه فساد محاربیت ختم شو، وژلې بیا ناروا شي. نو داسې خلک چې هغه د جنګ نه زړه تنګ وي، نه یې تاسې ملاتړ کوي نه د کافر ملاتړ کوي، په دغه باندې هم کار مه لرئ. او که داسې و چې یو وارې اسلام ښکاره کړو بیا بیرته لاړه د کافر په څنګ کې ودرېده، د کافر په څنګ کې ودرېده، د تاسې سره جنګېده، بیا یې نو وژنئ. ولې خدای پاک تاسې ته دلیل د قتل د دوی درک په لاس باندې تاسې اوس ښکاره دلیل لرئ چې دین نه واوښت بیرته محاربیت و فتنه پکې پیدا شوه نو مرګ یې روا ده. وژنه یې چې چیرې مو هم پیدا کړه الا الذین یصلون الی قوم، مګر مه وژنه یې، مه بندیان کوئ هغه خلک چې وتړي دوی ځانونه خپل الی قوم داسې قوم ته بینکم و بینهم میثاق چې د تاسې او د دغه قوم په منځ کې معاهده وي. او جاءوکم او یا مه جنګېږئ مه بندیانوئ هغه کسان چې هغه راشي تاسې ته حسرت صدورهم، حال دا چې تنګ شوي وي زړونه د دوی، ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، د دې نه چې وجنګېږي د تاسې سره او یا وجنګېږي د خپل قوم سره، د یوه ملاتړ نه کوي. ولو شاء الله که الله اراده کړې وای لسلطهم علیکم، دغه به په تاسې مسلط کړي وو، فلقاتلوکم در سره جنګېدلي به وو. دا چې دې زړه تنګ ده، زړه یې الله د جنګ نه تنګ کړی ده، اوس کار مه په لره، په کس باندې ځان ته فتنه مه پیدا کوه. کنی خو دغه به کافر به خدای پاک درته پورته کړي، بیا به په مقابل کې در سره جنګېږي. فإن اعتزلوکم که چیرې ګوښې شوه په څنګ شوه دوی د تاسې نه، فلم یقاتلوکم نه جنګېده د تاسې سره، والقوا الیکم السلام او دوی وړاندیز وکړو تاسې ته د صلح د روغې، بیا نو فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، نه ده ګرځولی د تاسې دپاره الله تعالی د دوی په وژلو باندې څه لیار. داسې خلکو د جنګ نه ډاډه کوله، خو تاسې ته د صلح د امان غوښتنو وړاندیز کوه. نو چې امر یې درنه وغوښتو بیرته بیا په دغه خلکو باندې په د مستأمنینو باندې د تاسې دلیل د قتل نشته، ذاتي بې نه وژنئ. خو بل طرف ته یو بل داسې قوم و چې هغه راغله مدینې منورې ته، دغه د ځان دا ښکاره کوو چې موږ مسلمانان یو، چې خپلو کافرانو ته به ورغله هغو ته به ویله چې موږ کافران یو. دغه خلکو مطلب دا و چې د دواړو نه ځان خلاص کړي، دغه مسلمانانو نه هم ځان په امن کړي او دغه خپلې ډلې نه هم ځان په امن کړي. خو چې بیا کله کافران دوی ته دعوت ورکړي د جنګ د مسلمانانو دپاره، چې مسلمانانو په منځ کې د موږ مقابله ده، اوس راشي د موږ ملاتړ وکړي، بیا د هغو سره په اخلاص درېږي. ظاهره خو اول دواړه طرفونه ځان ساتي، خو بیا دغو سره په اخلاص درېږي. نو دغه بیا تاسې ته اجازه د دلیل موجود شو، نیسئ بندیانوئ یې، وژنه یې تر څو پورې چې غاړه نه ایښي. ستجدون آخرین، زر ده چې تاسې به پیدا کړئ یو بل قوم، یریدون ان یأمنوکم، چې اراده لري چې د تاسې نه هم ځان په امن کې، ویأمنو قومهم او د خپل قوم نه هم ځان په امن کې. خو کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیها، او کله چې دوی وبلل شي فتنې فساد کفر ته، نو بیرته وګرځول شي دغه فساد ته. فإن لم یعتزلوکم، که دغه خلکو د تاسې نه څنګ ونه کړو، ولا ویلقوا الیکم السلام او د تاسې نه امن ونه غوښت، وړاندیز د صلح ونه کړو، ویکفوا ایدیهم
او لاسونه یې د تاسې د جنګ نه منې نه کړه ټول په دا منفي جانب ده بیا نو فخذوهم نیسئ بندیانې کوئ وقتلوهم وژنئ حیث ثقفتموهم چیرې هم چې دی پیدا کړه واولئکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا دغه خلک چې ظاهره خو د ایمان دعوې درلودې خو لیکن د کافر دعوت به بیا ډیر زر قبول کو دستی د کافر په څنګه ودرېدو د تاسو په مقابل کې جنگيږي نو تاسو ته خدای پاک د دې د وژلو لپاره ښکاره دلیل په لاس باندې درکړی قتل روا ده عیاش ابن ربیع په نامه باندې یو صحابي مبارک په مکه معظمه کې د مور د طرف نه د ابو جهل ورور و پلار خو سره بیل و خو مور سره شریک و دغه ایمان راوړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کړی و مدینه منورې ته نو په اراده د هجرت باندې د مدینه منورې په لوري را روان شو راغی د مدینه منورې په غونډیو کې چیرې ځای ویني او پناه یې واخیسته مورې دا نور دوه زمانو ته حارث او ابو جهل ته ویي چې تر هغه وخته به زه نه د کوټې د چت سیرې ته کینم نه به خوراک او چکاک وکم چې دی مو بیرته ماته ژوندی نه یې راوستلی نو دوه نفره دی شوه دریم بل حارث ابن زید په نامه باندې دام ورسره ملګری شو پسې راغله دلته چې دی پیدا کو نو دوی ته یې دا ویلې ته چې راغلی مور د هغه وخته راسې ژاړي نه خوراک کوي نه چکاک کوي نه د لمر نه ځان سیوري ته بچ کوي نه کوټه کې او قسم یې خوړلی چې زه به نه تر څو خوراک وکم نه چکاک وکم نه به د یو سیوري لاندې کینم چې دی مې بیرته نه یې راوستلی نو د تا په فراقت باندې ډیره پریشانه ده لہذا ته بیرته راسره راشه چې مور خوراک او چکاک وکړي زړه د هغې اتا په لیدلو خوشحاله نور په دین د کار نه لرو ته پیږې خپل دین دی پیږي په دین د کار نه لرو دته چې دا د مور د فریاد خبره یې وکړه چې داسې پریشانه ده شپه ورځ ژاړي خوراک او چکاکو دا نه کوي او بل طرف ته یې دا ورته ویلې چې اتا په دین بیا کار نه لرو وایي هغه د مور خبره په ده باندې اثر وکړه نو مسلمان و زړه کې نرمي راغله بیرته ورسره لاړ چې مدینه منورې د حدودو نه څه لرې شو نو دی ذاتیر لاسونه په وتړل دا درې نفره دي دوره ارچې شي چې ورسره وه سلسل دورې درې سره ووایه چې هلته یې ورسوه مور یې بیا ورته وویلې چې زه به بیا هم تر څو قسم ده خلک په خپله عقیده دومره کلک دي قسم ده که زه نه خوراک وکم نه چکاک وکم نه تر سیوري لاندې شپه تېره کم چې تر څو پورې د بیرته دا دین نه یې پرېښی وایي ده د محکومیت وجه نه چې خو اوس هم نه رسېدو ظاهر په خوله باندې هغه دوی چې مطالبه تر وکړه چې دا ووایه چې العیاذ بالله چې پیغمبر علیه السلام ناحقه ده او د خپل دین بیرته قبول که دا ظاهري مطالبه یې ورسره قبوله کړه چې قبوله یې کړه هغه حارث په نامه باندې سړی چې و هغه پیغور ورکړ دین دې پرېښی ته په مخ کې په کوم دین ته چې اوښته وې هغه حق و که ناحقه که ناحقه و نو ګمراه وې هغه ګمراهي دې تسلیم کړه چې هغه اول تللی وې العیاذ بالله ټول مسلمانان ګمراه دي خو بیا خو دې دا عقیده تسلیم کړه او که نه هغه حق و نو دومره بې غیرت چې خپل دین دې پرېښی ده ورته قسم تر خوله ورته ووت چې ما دې په خدای قسم چې ګوښه دې پیدا کړم چې بې مرګه دې پرېنږدم دلته خو مې اوس وس نه درته رسېږي دی بیا خدای پاک دا موقع ورکړه هلته خو دی ظاهره خبر ومنله دی بیرته پرېښی چې موقع یې د هجرت ورکړه راغی مهاجر شو دی راغی مهاجر ته هلته خو قسم دی د قتل کړی و هغه نفر چې د قتل قسم ورته کړی و هغه هم خدای پاک مسلمان کو نو هغه هم د هجرت په نیت را روان ده مدینې منورې ته دی د هغه د اسلام نه خبر نه ده چې کله یې هغه ولید په ګوښې ځای کې ولید هغه قسم یې ورته کړی و چې ګوښې دې پیدا کړم بې مرګه دې پرېنږدم نو مړ یې کړو مسلمان یې مړ کړه وروسته حال راغی چې پلانکی هم مسلمان شوی ده درغی
ځکه مکه معظمه کې خو به مسلمانان اوسېده چې چا هجرت نشوی کولی، څه حالات به یې رالیږل چې پلانکی مسلمان شوی د درغی. نو دی چې خبر شو په دې خبره باندې نو ډېر پښیمانه شو، راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ایمان خو اوس داسې قتل وشو، ما قسم ورته کړی و د د قتل او د د په اسلام خبر نه وم چې د ایمان راوړی ده. اوس څه وکم؟ الله تعالی آیتونه نازل کړ. آیتو کې دا راغله چې مسلمان د شان سره دا نه ده چې مسلمان به قصدن وژني، یعنی دا کار به مسلمان کوي څنګه چې مسلمان به وژني قصدن. او که تر مړ کېدو نو که په خطا مړ شول یا عذر به وي، خو د خطا دپاره نو بیا دا قانون ده، د خطا دپاره هم دا قانون ده. څوک چې مسلمان په خطا قتل کی نو یو طرف ته به د دغه مړي قریبانو ته دیت ورکوي، بل طرف ته به دا قاتل کفاره چې یا یو غلام آزادول دي مسلمان، ابم دا شرط وي چې غلام به مسلمان وي، یا 2 میاشتې مسلسل روژه نیول چې په منځ کې به قضایي نه وي. اوس قتل خطا چې په خطایي مړ شي، لکه مثلا سړی ښکار کوو هلته خیال د ښکار ده هغه چې ټک وکړو هلته سړی و سارې جیکو هغه ولګېده، یا لکه مور د موږ تاسې په وطنو کې چې ډېر پیښیږي په خوب کې په خپل زوی ور واوړي خپل اولاد تر مړ شي، دغه قتل خطا ویل کېږي. اوس نو سړی چې قتل خطا وکړو، سړی چې وکړو قتل خطا، کفاره یا غلام آزادول دي یا 2 میاشتې مسلسل روژې دي چې په منځ کې به خوراک نه وي. نو داسې شپې به روژې شروع کوي چې د اختر ورځې نه راځي په مابین کې. که د اختر ورځ راتله د شروع د داسې وخت نه کړه، لکه اوس مثلا دغه د کوچني اختر څه شپې تیرې شي، د هغه نه بعد چې شروع کې د لوی اختر ورځ یقیني پکې راځي په دا 2 ورځو کې 2 میاشتو کې، دا کفاره نه ده صحیح. ځکه چې هلته خو د اختر په ورځو الله منع کړی د دغه ورځو روژه نیول خو ناروا دي. نو دی چې نیسي په داسې وخت کې به شروع کړي چې په منځ کې بیا دا د اختر ورځې نه راځي. اوس چې روژې شروع کړې چې خطا قتل تر شوی ده، روژې شروع کړې په دغه 2 میاشتو کې دننه مریض شو روژه یې وخوړه، مسافر شو روژه یې وخوړه، دغسې قصدن روژه وخوړه، په هر صورت کې کفاره به بیرته د سره راګرځي. نر دپاره دغه عذر نه ده، بیرته به د سره راګرځي. او که یې ښځې نه مثلا کنکی په خطا باندې مړ شو، دغه ښځه چې کفاره نیسي 2 میاشتې روژه به نیسي، خو د هغې په میاشت کې یو ماهواره عذر د شرعن د دې اختیار نشته پکې د الله تعالی د طرف نه مرض په راشي، هغه مرض په شپو کې نه لمونځ کړی شي نه روژه نیوی شي، د حیض مسلې مې مخکې چې ذکر کړې وې. اوس په دغه میاشت کې چې دې روژه شروع کړه 15 شپې د دې عادت و 15 ورځې روژه خو نه ونیوه، بیرته بیا روژه شروع کړه. دا بله میاشت کې بیا روژه نیوه 15 شپې عادت و چې هغه مرض و روژه یې نه ونیوه، په دا 2 میاشتو کې دننه 10 ورځې وخوړې، دا نورې 2 میاشتې پوره کړې، دغه 10 ورځې قضایي به متصله په یغو 2 میاشتو پسې راوګرځوي. نو دام حکماً داسې ده لکه هغه ده چې روژه ذاتي نه یې خوړلې. دیت به قریبانو ته ورکوي. دیت څومره ده؟ دیت به قریبانو ته ورکوي. دیت څومره ده؟ شرعي لحاظ باندې نصابونه چې په هغه وخت کې ښوول شوي وو 100 اوښان د هغو خپل انداز معلوم، څه 1 کلن دي جونګي دي، څه 2 کلن او څه 3 کلنو ده، او یا 1000 دیناره د سرو زرو روپۍ وي په هغه وخت کې، یا 10,000 درهمه د سپینو زرو روپۍ. د دغه نه سوا نور شی که ورکوي هغه به د دوی د قیمت په انداز ورکوي. 10,000 درهمه نه چې څومره جوړېده، اوس د هغو په عوض کې رختونه ورکوي. دیت کې مثلا کپړې رختونه دکاندار د دا ورکوي یا نور سامانونه ورسره د دا ورکوي، هغه به د دغو قیمت په انداز باندې ورکوي. که یغو معاف که خو ځان ته خبره ده، که معاف نه کو دا واجب ده چې ورکوي به. اوس کله داسې پیښوي سړی نه قتل خطا وشو، سړی په خطا تر مړ شو، لکه دا دلته واقعه،
خو د ده نور قریبان کافران دي، داسې کافران دي چې معاهده هم نه ده ورسره شوې، محاربین دي. لکه عین دغه واقعات چې د حارث وه چې د مکې معظمې نه راغلی، نور تربرونه یې قریبان یې مشرکین دي، محاربین دي چې د نبي علیه السلام او د دوی څو واره جنګونه سره راغلي. نو په دغه صورت کې بیا په دغه سړي باندې چې قتل خطا ته وشو صرف کفاره ده، دیت نشته. دیت نشته چې هغه د ده قریبانو ته، ځکه قریبان کافران دي، هغو ته ورکوی نشته. او که د داسې قوم سړی تر مړ شو چې معاهدین و خو کافر یا دی و مسلمان، خو هلته ورونه یې قریبان اهل ذمه دي، معاهده یې کړې ده، هلته به بیرته بیا دغسې دیت ورکوي لکه د نور مسلمانانو چې دیت ورکول کیږي. ځکه چې کفارو چې غاړه کېښوه مسلمانانو ته ذمه یې قبوله کړه. د دې په باب کې دماؤهم کدمائنا و اموالهم کاموالنا و اعراضهم کاعراضنا، د دوی سار مال هر څه بیا محفوظ دي، په هغو باندې څوک تېری نشي کولی. وما كان لمؤمن، نه ښایي نه ده روا مؤمن ته ان یقتل مؤمنا چې دی د قتل کې مسلمان الا خطأ، که په خطا تر مړ شو اخو نو عذر ده. د قتل عمد مسله وروسته را روانه ده، هلته به بیا ذکر کوو. ومن قتل مؤمنا خطأ، څوک چې قتل کې یو مسلمان په خطایي باندې، نو په دغه قاتل باندې فتحریر رقبة مؤمنة، آزادول دی یو غلام دی چې مؤمن وي. دوم ودیة مسلمة، دیت ته چې تسلیم کړی شوی به وي الی اهله، کورنۍ دی هغه مړي ته، الا ان یصدقوا، که کورنۍ ورته معاف کړي وی بخي بیا خو نشته په. فان کان من قوم عدو لکم، که دغه مړی چې د تا نه په خطا مړ شو د دښمن د قوم نه ده، خو هو مؤمن، حال ده د خپله مړی مسلمان ده، نور قریبان کافران دي. فتحریر رقبة مؤمنة، بیا دلته صرف د یو غلام آزادول دي، د مؤمن غلام، دیت نشته. وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق، که دغه مړی د داسې قوم چې د تاسې او د هغو په منځ کې عهد شوی ده، معاهده شوې ده، جنګبندي شوې ده، بیا هم فدیة مسلمة الی اهله، دیت ده چې تسلیم کړی شوی به وي اهل د هغه مړي ته. وتحریر رقبة مؤمنة، آزادول د یو غلام دی چې مؤمن وي. اوس که آزادول د غلام مؤمن چا نه شوی کړی نه و، لکه نن سبا چې غلامان نشته، بیا به څه کي؟ فمن لم یجد، چا چې نه کو پیدا غلام چې ازادي کې، فصیام شهرین متتابعین، نو بیا روژه نیول دي 2 میاشتې پرله پسې متصل. توبه من الله، دا توبه ده په ده باندې له طرفه د الله تعالی نه، نو بیا به الله دا جرم معاف کړي. لکه اوس ګورئ په دغه کې دا مسله هم راځي، دا ستن ولګوي څوک ډاکټر چاته ستن ورکړي د علاج دپاره یې ورکړي، خو هغه تر مړ شي. ځکه دا ستنو کې خو احتیاط وي، بعضې ستنې چې دغه جانب مخالف نه وي ورته معلوم چې دا په زړه باندې حمله کوي، ریکشن لري، نو هغه کله کله داسې چې انسان تر مړ شي، دا هم د خطا په جمله کې ده. نو بیا به 2 میاشتې روژه مسلسل نیسي دا سړی. دا موټر چې تر اکسیډنټ شي، په موټر باندې څوک ووایي، په موټر باندې څوک ووایي، دا چې په خطا په موټر باندې څوک وویل، دلته هم کفاره هم شته، دیت هم شته. کفاره هم شته چې هغه 2 میاشتې مسلسل روژې نیول دي، دیت هم شته چې هغه د مړي قریبانو ته به دیت هم ورکوي. او که داسې شو چې ډریور نه موټر ولګېدو، دا د ده په موټر کې د ننې څوک تر مړه شوه، باندې نه، یو خو هغه باندې سړی چې ووایي، هلته دواړه شی شته په چې هم دیت ده هم کفاره ده. او دا چې د موټر د بل چې سره ووایه د ده په موټر کې څوک مړ شو، بیا په دغه صورت کې دیت نشته چې قریبانو ته د هغه دیت ورکړي، اما کفاره په لازم ده چې د 2 میاشتې مسلسل روژه دا به نیسي. دا چې لکه دا ته مجاهدین چې کله چاته بم مم کېږدي، هلته موټر تراسوت غلط شي، خیال دی هغه دښمن وي، ورشي په بل څوک دی ورته چې درغی، دا هم په قتل خطا کې ده. نو دیت هم لازم ده چې دغه مړي قریبانو ته به دیت ورکوي، او کفاره هم لازمه ده چې 2 میاشتې مسلسل روژې به نیسي. وکان الله علیما حکیما، دا الله تعالی عالم او حکیم ذات.
نو مسلمان خو به مسلمان نه وژني قصدن که په خطا تر مړ شو د خطا یې دغه لیار ده لیکن که یو څوک جیګ شي مسلمان قصدن قتل کی بیا د یغه څه سزا ده ومن یقتل مؤمنا متعمدا څوک چې قتل کی مسلمان قصدن قتل کی فجزاؤه جهنم جزا دغه قاتل جهنم ده خالدا فيها همیشه به په دغه جهنم کې وغضب الله عليه غضب د خدای د په د باندې ولعنه لعنت کړی د خدای پاک په د باندې واعد له عذابا عظیما تیار کړی د لپاره عذاب ډیر لوی د قاتل سزا ګوري لکه د کافر سزا د ذکر شو چې قصدن څوک مسلمان قتل کی نو الله د یو د لپاره جهنم تیار کړی د همیشه به په دغه جهنم کې د الله غضب د په دغه انسان باندې د خدای لعنت ته په دغه انسان باندې خدای پاک ډیر لوی عذاب دغه د لپاره تیار کړی دلته اوس نو دوه احتمال دي څوک مسلمان وژني قصدن خود ځان ته مرګ روا وبولي ځان ته مرګ روا وبولي بیا خو عین په کافر شو بیا دا سزا په ظاهر باندې ده د امیشت لپاره ذات کافر شو مسلمان مرګ حرام وو د حرام ځان ته حلال وبلل د فتنو په وختو کې چې د خپلمنځي جنگونه شروع شي تنظیمي جنگونه شروع شي دغه خطر ډیر وي چې کافر د قاتل اکثره تر دنیا تیریږي ولی اکثره داسې دي چې د موږ تاسو چې د اوم لیدو وینو یې یو اره دیغه ځان مرګ ته ځان ته مرګ روا کی پتوا دیغه د قتل ورکی چې وژنه یې حتی دیغه مال غنیمت بولی نو خو ځان ته روا کو کنه کروا نو ځکه دا خطر د فتنو په دور کې د اخر وختو کې وایسار به سړی مسلمان وي بیګا به کافر وي بیګا به مسلمان وي سهار به کافر وي د کفر یوه وجه دغه ده چې سهار مسلمان ده مسلمانی بولې ځان ته مرګ ناروا بولې چې خو هغه مسلمان ده هلته تا قریب ولګېدو تا ملګری ولګېدو خوش که درغله بیګا ته ځان ته روا کړي بیګا یې ناروا بولې سهار ته فتوا وکړي چې ما یې پرېږدی چې چرګوړی لیا ما پرېږدی چې دا فتوا دې په ورکړه نو خو ځان ته دغه د اباحت مسله راغله حلال دې ځان ته وباله نو که وایي ځان ته مرګ حلال وبولي مړی کې بیا خو د کافر دغه انسان به همیش په جهنم کې وي او که ځان ته مرګ حلال نه بولي خوش که ورغله جنگ ده لکه د موږ تاسې پښتني جنګو کې د سوکانو جنګ وي چاکو توپانچې او کارتو هغه ته سره منډې کې ویولي انسان د خوش کې په وخت کې وروسته پښیمانه وي اولم اراده د قتل نه وه خو خوش که په ده غالبه شوه مړې کو ګناه یې بولي ځان ته نو د موږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې په ګناه سړی کافر کیږي نه چې کافر نشو نو د همیشت لپاره بیا په جهنم کې نه پاتې کیږي د ایمان په برکت په بیرته خدای پاک جنت ته بیایي بیا به دلته مراد دغه خلود ده مکس طویل مراد ډېر وخت به په جهنم کې اوسیږي خلود د هر چیز مخالف وي لکه اوس دغه موږ تاسې په ژوند کې داسې تعبیر وي څوک چاته دعا کوي په دا دعا کې خدای دې همیش صحت کامله درکړي همیش ژوند شته دیغه دا معنی چې څومره ژوندی یې خدای دې روغ لره خدای دې همیش پاچا لره خدای دې همیش دا لره د همیش زندگی خو نشته نو د دنیا همیشتوب په مرګ ختمیږي قبرو په باب کې راغلي حدیثونه راغلي چې د دې لپاره به همیش دغه عذاب وي دیغه همیش نه مراد هغه د قبر د زندگی همیشه زندگی مراد ده نو یو څوک ګناهګار وي دومره ګناهګار وي چې د قبر زندگی خو ټول وخت په ګناه عذاب وکړي تیر شي لیکن نور ګناه خدای پاک معاف کړي بیا په قیامت کې نور عذاب بیا په هغه باندې نه نو جهنم ته چې لاړ شي جهنم کې 19 قسمه عذابونه دي 19 قسمه اوس یو چا دپاره مثلا جهنم 10 کاله سزا ده دا 10 کاله مسلسل په اور کې وي همیشه دا معنی چې هغه د چې څومره لکه دلته په دنیا کې 15 کاله بندي دا 15 کاله په دغه تکلیف کې تیر کړي همیش نو دوی تعبیر کوي نو دغه سړی به ډېر عمر الله تعالی علم د چې څومره زمانه به په جهنم کې نور د ایمان په برکت باندې بیا بیرته خدای پاک جنت ته بیایي بل واقع پیښه شوه صحابه مبارکین د جهاد په سفر روان دي یو قوم ته اراده ده چې هغه قوم باندې حمله وکړي
حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه داو چې خپله به چیرې په یو قوم باندې اراده د حملې درلوده نو د شپې به ورغه هغه کلي ته هغه علاقې ته بې ځان ورسوه بیا به د سهار نه بعد انتظار کوو چې ودرې داسې نه وي چې موږ به خبر نه یو د خلکو به ایمان راوړی اذان ته غوږ ونیسي چې اذان شته پکې که نه چې څه شعایر د اسلام به ښکاره شوه یا به یې ولیدو چې هغه کوچیان خلک دي پراته دي په هغه ځای کې خو جومات یې جوړ کړی ده یا به یې جومات ولید یا به یې اذان واورېدو بیا به یې په هغو خلکو کار نه درلود چې شعایر د اسلام پکې ښکاره شو په هغو به بیا کار نه درلود نو مسلمانان روان دي هلته یو قوم ته غږ شو چې څوک راغله حمله کوي یو نفر د شپون د مسلمان دغه رمه د دا کلي نه د غره په لوري بوتله چې اوس خلک دی را روان دي خدا چې څوک دی چې حمله کوي په د قوم باندې کله چې دغه مجاهدین ورنږدې شو نعره تکبیر نارې یې کړې هغه شپانه مسلمان چې الله اکبر واورېده نو زړه مطمئن شو چې دا خو مسلمان راغله بیرته راکوز شو د غره نه رمه ورسره ده دغه مجاهدینو ته راورسېدو نو د خوشحالۍ نه چې مسلمانانو سره ملاقات ټیم راغی خدای پاک دغه د په قوم کې زه وګوښی مسلمان راورسېده ده په زوره ورته ویل لا اله الا الله محمد رسول الله السلام علیکم د کلمې اظهار یې ورته وکړو او دوی ته سلام هم واچو صحابه ګورئ مخکې موږ تاسو ویلي ټول د خدای دوستان دي خو انسان دا کله خطا کیږي دا تحقیق نه وکړو چې دا واقعي مسلمان ده که نه ظاهر خیال کې دا ورغله چې دا خو ځان خلاصوي مال خلاصوي نو یو مجاهد ورجګ شو مړی کړو رمه یې را روانه کړه الله تعالی ته خو هر څه معلوم دي نو الله آیتونه نازل کړه چې چیرې په یو جهادي سفر باندې تلی او بیا یو چا سلام در واچوه اظهار د ایمان وکړه شاعر د اسلام ښکاره شو نو هغه ته مه وایې چې ته خو مسلمان یې هسې ځان خلاصوې وژنې اراده دې د غنیمت وي چې دغه رمه په لاس باندې راشي نه یو وارې ښه تحقیق وکړه دغه رمه دې نشي تا ته په لاس در د خدای پاک په نزد په خزانو کې غنایم ډیر دي الله تعالی به د نورو طرفونه د تا کار جوړوي مسلمان به څنګه داسې اقدام به څنګه کوي ګورې د مسلمان وژنه دومره خطرناکه ده چا چې په دنیا کې د مسلمان په قتل کې دومره مشوره قاتل ته ورکړي چې اوس هغه نیولی ده ته ورته یې د اقتلم پر کلمه نه ورته عربي کې چې مړې که دا نیمه کلمه دې ورته ویلې د مرګ ته دې اشاره وکړه هغه مړ کړه د دغه مشوره ورکوونکي په ټنډه به په قیامت کې لیکلي وي آیس من رحمت الله دغه انسان هم د خدای د رحمت نه نا امیده ده دا به هم جهنم ته ورسره ځي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کعبه مبارکه باندې طواف کوي د طواف په حال کې خانه کعبه مبارکه ته خطاب کوي څومره پاکه علاقه څومره خوشبویه یې څومره محترمه یې څومره عزتمنه یې دا خانه کعبې ته خطاب کوي خو د مسلمان عظمت احترام تر تا ډیر ده ته څومره ډیره محترمه یې خو د مسلمان احترام دا تر تا بیخي ډیر ده د بیت الله شریف ړنګول دا د عام مسلمانانو په خیال باندې سړي ته د کفر لیدل کېږي که نه چې دومره لوی ظالم به څنګه چې خانه کعبه مبارکه به ړنګوي خو د مسلمان حرمت عزت شرافت دا تر بیت الله شریف هم ډیر ده بیت الله شریف بنیان د مخلوق ده انسانانو جوړه کړې الله حرمت ورکړی جوړه خو انسان ده اما انسان په خپل جوړ الله تعالی ده په خپل قدرت کامله هر انسان الله جوړ ده هر انسان د ده په جوړښت کې د هیڅ شي مداخله نشته د مور په رحم کې دننه په دریو پردو کې دننه دغه انسان د سر نه تر نوکه ټول مکمل کی جوړی کی بیا ملائکه ته اوس روح ورواي چوا هغه پیتنه کې څومره به عمر وي څنګه به عمل وي
رزق به په کوم کیفیت وي. ګوره جوړښت الله کړی، نو یو بنیان د رب ده، یو بنیان د عبد ده. دغه کې ډېر فرق ده. دغې وجې نه ړنګول د کعبې مبارکې او خفه کول د مسلمان بې موجبه، مرګ نه، خفه کول د مسلمان بې موجبه، دا د ده زړه ازارول د خانې کعبې تر ړنګولو نه، دا ډېر لوی جرم ده. نو الله تعالی وی یا ایها الذین آمنو، هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی ده، ای مؤمنینو، اذا ضربتم فی سبیل الله، کله چې تاسو سفر کوئ په لار د الله تعالی کې جهاد ته ځئ، فتبینو، ښه تحقیق کوئ، د چا په وژلو کې تلوار مه کوئ. 100 کافران که د تا نه خلاص شي، نیولي کافران د تا نه خلاص شي، سزا یې چې د دیغو مرګ، تا نه کړه مړه. دا دومره لوی جرم نه ده لکه یو مسلمان چې ناحقه درنه قتل شي. نو تحقیق کوئ. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، مو ویئ هغه چاته چې څوک در واچوي تاسو ته سلام، ته ورته ویې لست مؤمنا، ته مؤمن نه یې. تبتغون عرض الحیات دنیا، تاسو غواړئ لږ اسباب د دغه ژوند د دنیا چې د مال غنیمت شي. فعند الله مغانم کثیره، د الله تعالی په نسبت باندې ډېر لوی لوی غنیمتونه د خدای پاک په دې تاسې کار جوړوي. او د خبرې ته هم پام وي، مسلمان مرګ ناروا ده، خو بیا څه شرعي لارې هم شته د قتل، څه شرعي لارې هم شته د قتل چې بیرته قتل روا کېږي. لکه قاتل د یو مسلمان یې مړ کړو، بیرته د ده مرګ روا شو. زنا یې وکړه، د واده چښتن و، مرګ یې روا شو. دین نه واوښته، مرتد شو، مرګ یې روا شو. شاهر علی الاسلام په مسلمان باندې توپک ورواړوه، د هغه بله لار نه وه، و مظلوم، بله لار نه وه چې دی قتل نه کړي، دی وژني، د ځان د دفاع په خاطر یې مرګ ورته روا شو. چې هغه دپاره بل د خلاصون لار نه ده چې دی ګیر کې ولي یې، نو هغه ته بیا مرګ روا شي. د چا کور ته د شپې ور واوړي، د چا کور ته د شپې ور واوړي، د ده په مال یا د ده په ناموس باندې تیری کوي، بله مقابلې لار نه وي. که کور والا کړپ شو، د منډې کړې، بیا یې مرګ ناروا کېږي، نور به نه وژنې. خو که داسې و چې کړپ شو، د بلوټ درته ووایه زورور غل ده، نو مرګ یې تا ته روا شو. مال یې وتښتوه، که تا پسې منډې کړې، مال یې واچوه، مرګ یې بیا ناروا ده. خو که مال نه درکوي، مال در راوړي، بیا یې مرګ درته روا شي. یا یو څوک دعوه د اسلام لري، خو بل طرف ته شعائر د کفر کې ښکاره وي. بعضې ګناوې داسې دي چې هغه علائم د کفر بلل کېږي، که هر څومره په خوله باندې د ایمان نارې وایي، خو العیاذ بالله قرآن عظیم شان ګندګۍ ته اچي، یا په قرآن عظیم شان کې خیجي، بې حرمتي د قرآن عظیم شان کوي. که هر څومره د ایمان نارې وایي، دا سړی کافر ده. یا توهین د بیت الله شریفي کوي، یا اهانت و سپکوالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي، یا د علائمو د کفر نه په ده کې هغه شه د زینار هغه یې تړلی وي، یا بت ته سجده کوي، بت ته سجده کوي. داسې ګناوې دي چې که هر څومره د کلمې نارې وایي، د اسلام نارې وایي، خو چې شعائر د کفر پکې ښکاره وي، بیا یې قتل روا کېږي چې دا کافر بلل کېږي. الله تعالی وی مسلمان په قتل کې تلوار مه کوي، تحقیق کوي چې د اسلام ښکارهتوب درته وکړو، مه یې وژنئ. ولې؟ خو مخکې ته هم دغسې وې. صحابه مبارکین د اسلام د نبي علیه السلام د دعوت نه مخکې څنګه وو؟ په کفر کې وو که نه وو؟ اوس تا د مرګ نه په څه شي خلاص شوې؟ خو د خولې په اقرار خلاص چې تا کلمه وویلې، بس مسلمان ذاتي امن درکړو، د زړه نه خو د خدای پاک خبر ده. نو دا هم چې په خوله باندې دا کلمه یې وویلې، خو ذاتي ولې بدګمانه کېږي چې په زړه کې د اسلام نشته، هسې ځان خلاصوې. کذلک کنتم من قبلو، مخکې تاسې هم دغسې وئ. فمن الله علیکم، الله تعالی احسان وکړو، فضل وکړو په تاسې باندې، د مرګ نه خلاص کړئ. فتبینو، نو ښه تحقیق کوئ، د چا په وژلو کې تلوار مه کوئ. د جاسوس ته په څه شي جاسوس ته د پوستې د لوري نه را روان و، د کفارو د لوري نه را روان، نور معلومات نه وي، صرف د لوري نه را روان، د ذاتي ولی چې دا جاسوس ته.
سلام یې ورواچو د هغه سره خبره وکړه ذاتي وله دا جاسوس ده. نه، تحقیق کوئ ښه. ان الله کان بما تعملون خبیره. بېشکه الله تعالی په هغه څه چې تاسو یې کوئ ښه خبردار ده. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. دا چې د مرګ خبره راغله، په مرګ کې د کافرو د مسلمان خبره راغله، اوس نو د کافرو وژنه چې اراوا د هغه ته جهاد ویل کېږي. د دغه مجاهدینو د نه مجاهدینو فرق ته اوس الله اشاره کوي. یوه ډله د جهاد کوي، مسلمان دي، بله ډله دا جهاد نه کوي. چې دا نه کوي دا بیا دوه قسمه دي. یو قسم داسې خلک دي چې هغه عذر شرعي لري، یا جسمانی، لکه اوس مثلا شل ده، ړوند ده، ګوډ ده، یا شرعي اسباب د جهاد نه لري. موږ تاسو سره روان ده چې د سره هم چې نه وي او د تا سره هم چې نه وي د بیت المال چوارې کې د جنگ نه پاتې شو، د سترګو نه اوښکې بهیږي، وعیونهم تفیض من الدم، خو معذور ده. جهاد لري ده، زیر لري ځای ته سفر ته، د ده سره نه د اسلحې بندوبست شته، نه د هغه د سپارلي د شي بندوبست شته، بیت المال کې مجاهدینو سره هم شی نشته، د عذر د وجې نه پاتې شو. یا په یو داسې شرعي خدمت باندې لګیا ده چې هغه د جهاد تر کولو نه ډیر مهم ده، لکه د علماو خدمت. په داسې صورتو کې چې شرعاً اجازه یې ورته پاتې وي، د دغه معذور نیت خو وي د جهاد، خو په یا دینی کار لګیا ده، یا عذر جسمانی لري، یا بل شرعي عذر لري چې نشي تلای، د هغه مجاهد درجه تر دغه نه پورته ده په یوه درجه. ځکه د ده نیت شته، عمل نشته. د هغه نیت او عمل دواړه، د نیت هم د جهاد کړی، عملا هم په جهاد باندې لګیا ده. او یو قسم هغه خلک دي چې جهاد ته نه ځي، څه عذر هم نه لري، بې عذره پاتې کېږي. په دغو مسلمانانو باندې هغه مسلمانان چې په جهاد لګیا دي ډېرو درجو باندې پورته دي. ځکه نو دوه قسمه عبارات راځي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو مجلس مبارکه د صحابهو کې یو حدیث مبارک ویلې، څوک چې 5 وخت لمونځ کوي، کلمه وایي، 5 وخت لمونځ کوي او روژه نیسي، خپل زکات ورکوي. ګوره پنج بنا د اسلام هغه شیان ذکر کړه. دغه سړی چې مړ شو په داسې عقیده، الله به جنت ته به جهاد ته تللی که نه تللی. بل صحابي ورته ویل دا خو خبره اسانه شوه چې په 5 بناو د اسلام سړی جنت ته ځي، دا تکلیفي عمل د عبادت جهاد د دغه نه بغیر هم چې نو زه خلکو ته زیری په دغه ورنکم چې صحابه ټول خوشحاله شي چې به جهاد هم جنت خوشته. نبی علیه السلام ورته ویل نه دا خبره مه ښکاره کوه. ولې؟ یو نفس تک د جنت ته، یو په جنت کې درجې دي. مجاهدینو ته خدای پاک خپل ځان ته 100 درجې مقررې کړې دي. مجاهدینو ته الله تعالی د جهاد په عوض کې. اوس نو دغه مسلمان چې د 5 وخت لمونځ کوي، روژه نیسي، زکات ورکوي، حج کوي، 5 بنا د اسلام، دا بل مسلمان هم دغه 5 بناوي هم کې، خو ورسره شپږم شی جهاد هم کې. د دیو جهاد په برکت په نورو کې خو سره برابر وو، خو یو جهاد په برکت چې هغه جهاد کې د عملا شرکت کړی، دا بل نه د کړی، 100 درجې خدای پاک تر دا بل نه پورته ورکړي. یوه ورځ نه، نیمه ورځ په جهاد کې تر ټولې دنیا او مافیها بهتر ده که نه ده بهتر. یو صحابي مبارک نبی علیه السلام په یو جهاد کې مشر مقرر کو، ویلې ګور چې تاسې لاړ شئ پلانکي طرف ته. مجاهدینو چې ځان تیار کو چې وته سهار وختي د جمعې ورځ وه. دا مشر دا خیال وکړو چې خو ته خو د سپرتیا شی لرې، مثلا آس لرې، دوی دې لاړ شي، ته به دا ثواب هم وګټې چې د جمعې لمونځ د پیغمبر علیه السلام سره ګډ وکړې، بیا به د شانه پسې ور روان شي، ځان به پسې ور ورسې. ګورې په سم نیت را پاتې و چې د نبي علیه الصلاة والسلام سره د جمعې لمونځ به وکړم، ځای ته به پسې روان شم. نورو مجاهدینو ته ویل تاسې درځئ.
دی چې د جمعې لمونځ وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووت دا یې ولید ورته ولې ته نه یې تللی ده ورته ویل صاحب ما دا زړه و چې دغه ثواب هم وګټم چې دا د تا سره د جمعې په لمانځه کې شرکت ته بیا به په دې پسې ځان ورسوم نبی علیه السلام دغه ته ویلې لغدوتن دغه یو غرمه چې تا نه دا نیمه ورځ چې دی تا نه مخکې تللی دي چې ټوله دنیا صدقه کې ټوله دنیا د تا شي صدقه شي دی دا د نیمه ورځې ثوابونه کې پیدا مجاهد چې واقعي د خدای د رضا دپاره نیت صفا وي نیت خراب نه وي نیتونه د خدای د موږ ټولو صفا کړي دا صرف د مجاهد نه خو د موږ ټولو چې چا په لمنځو کې نیت خراب دی چا په زکاتو کې دی چا په صدقو کې دی چا په حجو او په عمرو کې نیت خو چې خراب یو عمل ته اعتبار بیا نشته چې نیت صفا وي هغه په جهاد ووت بل مسلمان دلته په کور کې عبادت کوي دغه سره برابرېدی شي نبی علیه السلام ته چا وویلې چې د مجاهد د عمل سره کوم عمل برابر ده چې زه هغه وکم چې زه په کور کې هغه ثواب پیدا کړم لکه دی چې په جهاد کې پیدا کوي پیغمبر علیه السلام ورته ویل په وس نه ده پوره دا د په وس پوره ده چې دی د کور نه ووت جهاد ته مثلا 3 میاشتې هلته تېري ته دا 3 میاشتې مسلسل شپه ورځ په عبادت لګې ورځ ټوله ورځ روژه نیسې شپه ټوله شپه په لمنځو تېرې شپه ورځ عبادت کوې دا د په وس پوره ده د مجاهد خو چې د خدای د رضا دپاره ووت د ده شپه ورځ عبادت حسابېږي شپه ورځ عبادت حسابېږي خوراک هم عبادت ته پوښاک هم عبادت ته ولې نیت عبادت ته لکه دا د معتکف د اعتکاف شپې چې د خدای رضا مطلب په اعتکاف کې دغه لس شپې چې دی په جومات کې تېروي دا حکماً داسې ده لکه مسلسل شپه ورځ چې دی په عبادت لګیا ولې وایي لوی هدف لوی نیت د معتکف په دا وي چې دا 10 ورځې لمونځ زه په جمع په پایبندي باندې ادا کړم اوس موږ مسله ده چې د جمع په انتظار چې څوک په جومات کې ناست په حکم د جومات کې ده که نه ده لکه په جمع چې لګیا وي ګوره دی خوب وکوي دا خوب هم عبادت شو دا خوراک کوي دا هم عبادت شو پروت په جومات کې ده خوب کوي خوراک کوي شپه ورځ خو په عبادت لګیا نه ده خو نیت د عبادت ته نو حکما لکه دی چې په عبادت لګیا وي طالب العلم د علم په سفر راوتلی نیت د خدای پاک رضا ده چې زه علم حاصل کم په دغه علم باندې خپل عمل وکم الله راضي کم او زه دومره علم حاصل کم چې نورو مسلمانانو ته ورسوم دا د ده زندگی فی سبیل الله زندگی د شپه ورځې په عبادت کې حسابېږي د داسې عالم چې هغه اراده د خدمت وي د دغه خوب هم عبادت شي ځکه هم وایي د عوامو نفلي عمل د عالم د خوب سره نه ده برابر د فرضو په نیت وي او دی په نفلو لګیا وي نو الله تعالی وی لا یستوي القاعدون من المؤمنین نه دي برابر الله تعالی ته هغه کېناستونکي په کور کې د مؤمنانو د جملې نه د جهاد نه چې جهاد ته نه ځي والمجاهدون فی سبیل الله او مجاهدین فی سبیل الله چې څوک بیا جهاد په لار د خدای کې کوي به اموالهم په مالو خپلو و انفسهم په ځانو خپلو دا نه دی برابر صحابي مبارک ته په سترګو ړوند ده نبی علیه السلام دا آیات چې نازل شو صحابي ته راوغوښته حضرت زید بن ثابت چې دا ولیکه رسول الله ورته ویې صلی الله علیه وسلم صحابي لیکي دا ړوند صحابي چې دغه ټکي واورېد نو دستي ارمان وکړو چې زه خو معذور یم په سترګو ړوند یم د دغه ثواب نه خو زه محروم شم که روغ وای خو زه هم تلم الله تعالی دغه یو ټکی غیر اولی الضرر دا نازل کړ چې بې ضرره پاتې وي هغه د مجاهد رتبې ته نشي رسېدی چې د عذر د وجې نه پاتې وي نیت وي د جهاد هغه خو د مجاهد سره په عمل کې په نیت کې شریک ده فضل الله المجاهدین بهتري ورکړې ده الله تعالی مجاهدینو ته هغه مجاهدین چې جهاد کوي به اموالهم په مالو خپلو او انفسهم په ځانو خپلو علی القاعدین په ناستو خلکو باندې درجه یو درجه دا په هغه خلکو چې معذور ده د غیر معذور ده نو یو درجه د دغه عمل زیاته ده نور وکلا وعد الله الحسنى د دواړو ډلو سره خدای وعده د جنت کړې ده وفضل الله المجاهدین بهتري ورکړې ده الله مجاهدینو ته علی القاعدین په ناستو باندې اجرا عظیما ډیر لوی اجر
هلته وی یوه درجه دلته وی ډېر، نو فرق شو. خو ګوري جهاد کې دا ذکر کوي چې جهاد کوي په لار د خدای کې به اموالهم و انفسهم، په مال خپل په ځان خپل. دوم ځای کې بیا دغه وی په مال خپل په ځان خپل. جهاد باللسان چې څوک د جهاد ترغیب ورکوي خلکو ته د جهاد مسایل باندې، دغه په جهاد لګیا ده. مخکې ما درته ویلي چې اوس یو عالم د پاتې ده، دا موږ د بې علمۍ د وجې نه دا په هلته چې لګیا ده ګوډو مات کار کوي، دی ورته بېلیارې لیدی کېږي. جهاد باللسان په ژبه لګیا ده، د خدای د دین احکام خلک د خدای دین ته دعوت کول، د جهاد ترغیب ورکول، دا جهاد باللسان ده. څوک لګیا ده د جهاد فضائل لیکي په رساله کې په یو پوسټر باندې تیتیي په خلکو کې جهاد بالقلم ده. څوک مجاهدینو ته روپۍ ورکوي، خپله په جهاد کې نه دي تللي خو روپۍ ورکوي، جهاد بالمال ده. څوک په خپله وځي، جهاد بالنفس ده. اوس نو په چا کې یو جهاد وي، په چا کې دوه جهادونه وي، په چا کې درې قسمه وي، په چا کې څلور قسمه وي، ټول خدای پاک کې جمع کړي. دا چې مالم خپل وي په دغه جهاد کې چې اووت، یوه روپۍ چې د ده په دغه جهاد کې لګېږي، په ځان یې لګوي که په ملګري یې لګوي، یو په اووه لکه خدای پاک عوض ورکوي. یو لمونځ چې په دغه جهادي سفر کې کوي، ذکر چې په دغه جهادي سفر کې کوي، یو کم 50 کروڑه باندې خدای پاک عوض ورکوي. مال په یو په اووه لکه بدل شو، خو که څوک بیا مجاهد ته روپۍ ورکوي، دی نه ده تللی، روپۍ ورکوي، د هغه یو په 200 عوض ده چې دی ورکوي، جا خپله نه یي پکې تللی، یو په 200 ده عوض. خو چې خپله جیم او روپۍ هم لګوي خپلې، یو په 2 لکه خدای پاک په دا روپۍ باندې عوض ورکوي. الله دواړه ته ترغیب ورکوي چې جهاد بالمال هم وکړي او جهاد بالنفس هم وکړي. بل د جهاد بالمال لوی حکمت دا هم ده چې مجاهد په بیت المالو کې بیا خرچې فضول دا شیان نه کوي، چې خپله روپۍ د سړي دا طالبي زندگی د جهاد غوندې زندگی ده چې طالبي په زندگی کې په ځان روپۍ لګوي که په ملګري یې لګوي، یو په 2 لکه خدای پاک عوض ورکوي. لمونځ کوي، ذکر کوي، په یو کم 50 کروڑه خدای پاک عوض ورکوي. خو دغه طالب چې د طالبي په زندگی کې ده چې خپله د جوب روپۍ دي، موږ تاسو هغه د تجربې شی ده، دی څومره احتیاط کې کوي چې د خپل شایده د بیت المال نه ده، څومره احتیاط کې کوي. او دا چې روپۍ پردی شي، دی ځان مستحق وبولي چې زه جهاد کوم، نو خو خود به ماته روپۍ خلک راکوي، یا به امیر راکوي، یا به فقیر راکوي، یا به پلانکی راکوي. نو دغه روپۍ ځان ته د مصرفو لیار وګرځوي. غټ موبایل به د ده سره او شپه ورځ به په غږېدا کاټونه ختموي، پروت به دلته یې او لګیا به یې، روپۍ به د بیت المال لګېږي. ښه سکوټر به د ده سره وي، ټوله ورځ به په چکر وي. ښه موټر به د ده سره وي، ټوله ورځ به په چکر وي. خپلې روپۍ نه دي، د بیت المال روپۍ دي ذاتي، لکه خدای مو دې وساتي. هغه خپل دغه جنس کې ذکر کړه، هغه محتممین چې د مدرسې په روپیو کې میلمستیاوې خلکو ته کوي، د مدرسې په روپیو کې خرچې کوي چې خپل یې نه دي، نو آزاد وي پکې، آزاد وي پکې. د ده خیال خو ملا یې نه ده پخوږېدلی، دی د په خپلو روپیو چاته میلمستیا وکړي په مدرسه کې، بیا د پسه ورته حلال کړي، بیا د پروټون او میوې ورته راوړي. خو چې پردی شي روپۍ، سړی پکې دلاوره شي. دا خیانتونه ځکه ډېر کېږي چې خپل مال وي، ثواب هم ډېر وي، ورسره به دا وي چې احتیاط به هم ډېر وي. په فضول خرچیو په دغه به مجاهده به د نفسو سره کوي. دا کېږي دلته مال به هم کنټرول کوي، ځان به هم کنټرول کوي، نه به فضول وخت تېروي، نه به فضول مال لګوي. نو چې په مال او په ځان وي، دا موږ د طالبي زندگی ده، د علماو زندگی ډېره ښه زندگی ده، خو د خپله زندگی د قیمت نه نه خبر. 11 کاله طالبي وکړي، غریب په دانه د خبر چې ما روپۍ یو په 2 لکه بدلېږي، نو ممسک شي، بخیل شي. واسې رسېږي په کمره کې داسې ملګری ورسره یې چې هغه باندې خبر هم ده چې 1 روپۍ هم نه لري، پنډ هغه نه مکمل غواړي. نو څه تا خرچه به زه څنګه پرې کوم؟ خو ولې په صحیح نیت باندې چې تا ته خدای وس درکړی ده، په هغې ولګوه، یو په 2 لکه خدای پاک عوض درکوي.
چې جهاد په مال او په نفس په ځان دواړه جمع شي نو د دغه مجاهد درجې ته څوک ډېر نشي رسېدی. درجات منه درجې دي د الله تعالی د طرف نه و مغفرتا ګناهونه معاف کېدن دي و رحمتا رحمت ته. دغه مجاهد چې د جهاد په بهترین سفر د خدای د دین د حاکمیت لپاره اووت د خپله کوره تیر ګناهونه یې الله د دغه عبادت په برکت ورته معاف کړي دا هم ګټه شوه او د الله د خصوصي رحمت مستحق شي دا هم ګټه شوه. ډېرې درجې دي د دې دپاره د الله تعالی د طرف نه و مغفرت ته و رحمتا رحمت ته. وکان الله غفور الرحیم دا الله تعالی ښه بخونکی د ګناهو او رحیم د رحم والا ده په انعام باندې. ګوره څوک چې د علم په لار ووځي دا خبره د علم ترغیب لږ ځکه ورکوم چې دغه خلک چې د عوام د ترجمې ته راځي هغه په دغه عظمت پوه شي. نبی علیه الصلاة والسلام څوک چې د خپله کوره د علم په لار ووت خدای پاک د جنت لار ورته اسانه کوي. ابتدا د لارې کور د منتهای جنت ته. د دغه علم دا معنا نه ده چې طالب د مشهور اصطلاح باندې چې بستره د کوره واخیسته په مدرسه کې واړول نو دغه ته دا ثواب شته او که نه چې زه ورشم ترجمې ته دیني مسلې واورم خو طالب په نامه نه یادېږم امیر راته ویل کېږي د هغه به نو دا ثواب نه وي. نن چې هلته څوک راځي د دغه نیت باندې راځي چې زه د خدای پاک د کلام نه خبر شم د الله تعالی د قرآن نه خبر شم طالب شو. دغه لیار باندې چې دا راځي په لیار روپۍ لګېږي کرایه لګېږي بعضې لرې وي دا یوه روپۍ خدای پاک په یو په ولکه ورته بدلوي. دلته چې راغی چې په پالتو وخت نه کې تیر په ذکر د خدای پاک باندې مشغول شي ذکر یې په یو کم 50 کروړه خدای پاک ورته بدلوي. ځکه په خپل دین کې خو به شک نه کوو. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع الی اهله. څوک چې د علم په طلب چې د خپله کوره اووت دا فی سبیل الله ده. د عوام باید په دې پوه شي. په دغه ترجمه کې الحمدلله شیخان شیخ الحدیثان موجود دي ښه تکړه علما موجود دي ښه قابل طالبان موجود دي چې ترجمې بار بار کړي دي خو د خدای دین ته موږ ټول محتاج یو. نوې خبرې سړی زده کوي ملا سره له ملایي نوې سبق کې داسې زده کړي چې مخکې نه و زده طالب شو. د سپین ږیرو علما ځان طالبان کوي بیرته خپله خلکو ته ترجمې هم کړي درسونه هم کړي دورې هم درس کړي. په دوره کې خو جلال هغه د ټوله ترجمه ده که نه هغه هم کړي خو راځي ولې راځي د عوام باید دغه فکر وکړي ولې راځي خو دغه ثواب ته ځان برابروي چې زه اوس وم ملا بل ته مې درس کوه خو زه بیرته ځان طالب کم د خدای د دین نه ځان خبر کم د نوي مسایلو نه خبر شم زندگی مې په سبیل الله شي په هغه ځای کې چې زه وخت تېروم ذکر مې په یو کم 50 کروړه بدل شي لمونځ مې په یو کم 50 کروړه بدل شي کور پرېږدي خپله مدرسه پرېږدي خپل ځای پرېږدي راشي. خو که موږ ته خدای پاک دلته لنډ دغه ثواب نصیب کوي چې که دکان پرېږدو د خدای د دین نه د خبرتیا په نیت باندې په ټول کال کې نه ډېر خلک به داسې چې په ټول عمر کې به یوه ورځ راغلی وي د دین نه څه خبر دي. دغه په دغه نیت باندې چې زه ورشم هلته د خدای دین زده کم عمل په وکم کور ته خپلو بچیانو ته به یو مسله زده کړه خپلو کور والا ته یې بیان کم نو دغه ثواب دغو خلکو ته هم خدای پاک ورکوي. روپۍ بدلیږي یو په ولکه باندې بدلیږي ذکر په یو کم 50 کروړه باندې بدلیږي چې تر څو بیرته خپل کور ته یا دکان ته رسیږي دغه نوره زندگی دا یې په سبیل الله زندگی ده. او د دغه په برکت کې الله مغفرت ګناه وکړي چې اوت په علم سي جنت لار ته برابرېږي نو خدای پاک ګناه معاف کوي. د جنت لار ته څنګه برابرېږي چې په علم په طلب سي اوت د جنت لارې ته څنګه برابرېږي په دغه نقطه چې ځان پوه کړو مهم شي ته مونږ چې پام شي وایي په دغه حیثیت برابرېږي چې دی په دغه طلب د علم کې اوت د علماو نه یې مسلې واورېدې. اوس نو که دغه انسان ګناه وکړې مخکې د ګناه په ګناهتوب خبر شو چې دا څومره لویه ګناه ده دستي وایي توبه وباسي په توبه باندې ټولې ګناه معاف شو که نه شي معاف. د یو شي د ثواب نه خبر شو
چې په دغه عمل کې دومره ثواب ده نیت یې کړن وکړي په دا نیت باندې هم خدای پاک سړي ته ثواب ورکوي که نه ورکوي نو چې څوک دلته راځي دغه خیال هم باید وکړي چې د دین مسلې واوره داسې نه چې روژه تېره کړو درځئ چې لاړ شو ټیم پاس کړو نه دلته په غور باندې غوږ ونیسي چې کوم نقصان و ګناوې په موږ کې موجود دي هغه قرآن کې موږ وعید واورو باید هلته په زړه کې نیت و فیصله وکړو چې خدای پاکه نور مې توبه ده دا عمل ذاتي نور نه کړو بیا به نو د جنت لار ګرځي د نیکۍ مو فضایل واورېده ثوابونه مو واورېده د ځان سره مو نیت وکړه چې الله ته توفیق راکړې زه به دا نیک عمل کوم نو الله تعالی به په دا نیت باندې موږ ته دا ثواب راکوي او خدای نه خسته داسې نه چې په دغه وعید کې راشو چې دیده دانسته په مسله نه خبر هم شو په ګناه او توبې هم خبر شو په سزا هم خبر شو خو د خپل ګناه نه اعراض نه کوو توبه نه باسو نادم نه یو پښیمانه نه یو سره له مسلمانانو نه 100 درجې زیاتې ورکړي دي یوه درجه تر بلې نه لکه د مځکې نه تر اسمانه علماو ته خدای پاک تر نورو مسلمانانو په جنت کې دومره سترې لویې درجې ورکړي دي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات په غایت کې ذکر کوي خو دغه علماو بیا خدای دې وسازي چې په علم عمل نه کوي دغه سزا بیا تر مسلمانانو نه د نورو ګناګارو نه دومره سخته ده که ثواب ډیر ده خو ورسره عذاب هم ډیر ده د حرم شریف عبادت چې یو په یو لکه ده ګناه هم یو په یو لکه ده د روژې عمل چې یو په اویا ده نیک عمل ګناه هم یو په اویا ده دغه ځان سره باید د فیصلې په شکل راځو د خدای په کلام اورو د خدای پاک په میاشت کې شهر الله ورته ویل کېږي په حرم کې په میاشت عزت کې چې دغه میاشتې بهتري په نورو میاشتو دومره ده لکه د الله تعالی بهتري په مخلوقاتو باندې میاشت رمضان ده قرآن عظیم شان ده کور د الله جماعت ده په دغه ټولو شیانو کې سره راجمع شوي نو چې نیت توبې وي الله سړي ته بیا توفیق ورکوي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا موږ خو چې فیصله وکړو کوشش وکړو خپل نیت وکړو بیا به خدای د رحمت لارې خلاصوي وکان الله غفور رحیم دا الله تعالی غفور او رحیم ذات بدر کې چې د دغه طرف نه مسلمانان د کفارو د قافلې د مخنیوي دپاره ووته دا ډېره غټه قافله وه په مکه معظمه کې داسې کور نه و چې څه روپۍ نه وې پکې په دغه قافله کې دا تجارت کې دی هم لېږلې وې هلته چې خبر شو چې لیارې نیولې د مسلمانانو نو ابو جهل اعلان وکړ کور په سر سړی به راوځي که څوک نه ځي بل مزدور به نیسي خپل عوضي هغه ته به تنخوا دی ورکوي خو سړی به خامخه اوس بعضې مسلمانان داسې و چې په مکه معظمه کې کلمه یې ویلې وه مسلمان و خو د ډاره یې کلمه نه ښکاره کوله اوس چې ابوجهل ویلې راوځئ به د خپلې قافلې د خلاصېدن دپاره یغو دا عذر نه شوی ورته ویلی چې زه خو مسلمان یم د مسلمان جنګ ته نشم ورتلی نو ظاهره لکه مجبوریت خو خدای نه مني هغه خو وروسته قصه را روانه ده خو ظاهره دته لکه ځان مجبور لیدی کېږي دغه خلک راغله چې و مسلمان په زړه کې خو په ډله د کافرانو کې دی هم راغله یوه ګناه یې دا وه چې هجرت یې پرېښی و یو دومه ګناه دا ده چې د کفارو ډله یې لویه کړه دریمه ګناه دا شوه چې دلته د جنګ کې شریک شوه نو د مسلمانانو د طرف نه چې کافران ویشتل کېده غیشه به په دغه مسلمان خو هم لګېدو بعضې دی هم کې مړه شوه که په توپ مري که په بم مري که په چاقو په توره مري په دغو نه مري روح ملائکه اخلي نو دغه ملائکه د روح د قبض په وخت کې ورته ویي ته په کوم دین وې چې دلته نن مرې د مسلمان په مقابل کې مرې په کوم دین وې یا په لسان قال یا لسان حال دوی ورته ویلې خو موږ کمزوري وو هلته مې اسلام نه شوی ښکاره کولی چې موږ ځان په دغه خلاص کړی وای نو مجبوریت نه راغلو الله وی ولې د خدای پاک مځکه تنګه وه خو هجرت به دې کو دا هجرت خو فرض ده د کافرانو د ملک په دغه حیثیت باندې چې ته شاعر د دین ته نه خلاصېږي کافر د خپل عبادات او بندګي ته د اسلام ښکاره کولو ته نه پرېږدي هجرت تر باندې فرض شي بیا
نه هجرت یې ولې نه کړ؟ اوس چې هجرت فرض دی پرېښی هغه یوه ګناه شوه، بیا را روان شو د کافر ډله د پسې لویه کړه، من کسر سوا د قوم فهو منهم. نو ظاهره د سزا داسې الفاظ دوی ته هم استعمال شوي دي لکه د کافر دپاره چې دوی ته هم داسې عذاب ده لکه د هغه کافران چې قتل شو کوم عذاب ده د دوی دپاره هم داسې عذاب ده. ان الذين توفاهم الملائکة، بېشکه هغه کسان چې وفات کړي وي دوی ملایکه وه. د وفات نسبت کله الله تعالی ته کیږي، الله یتوفى الانفس، کله نسبت ملائکو ته کیږي. الله ته نسبت حقیقتا د مرګ او د ژوند اختیار دی الله تعالی په لاس کې ده. ملائکو ته نسبت مجازاً د ظاهره کار دوی ته سپارلی ده چې دا روح به تاسې قبض کوي. نو ځکه ملائکو ته دلته نسبت وکړه. هغه څوک چې ملائکې وفات کوي او په داسې حال کې ظالمي انفسهم چې دوی ظلم کوونکي دي په خپله ځانو چې ګناه یې وکړه، دا ظلم ده په ځان، هجرت یې ونه کړو ګناه ده، د کافر په ډله کې راغی ګناه ده. نو قالو ملائکو ورته وویلې فیما کنتم، په کوم دین کې وای چې د مسلمان په مقابل کې راوتلی یې؟ قالو دغه نه هجرت کوونکي مسلمانانو ورته وویلې کنا مستضعفین، موږ وضعف کړی شوي فی الارض، په مځکه کې محکوم و د کافر تسلط را باندې، موږ وس اختیار نه و، خبر مو نه شوه کړی د دوی په مقابل کې. قالو ملائکو ورته ویلې الم تکن ارض الله واسعة، ولې نه وه مځکه د خدای پاک پراخه په تهاجرو چې تاسې هجرت وکئ فیها په دا مځکه کې. ګورې دا مرکې خو نه وي هلته د زرکدن په وخت کې، ملائکه خو دا مرکې د چا سره نه کوي. الله موږ په ده خبرې یعنې که ځان ته عذر ویایې په قیامت کې بیا عذر نه شي ویلی، ته به نو داسې عذر ویایې چې خو زه ضعیف وم هجرت مې نه شوی کړی، بیا به نو الله داسې درته ولې هجرت دې نه کوه. فاولئک مأواهم جهنم، د دغه خلکو چې د کافر په صف کې راغلی د مسلمان په مقابل کې د دغه ځای جهنم ده. وساءت مصیره، ډیر بد ځای دی ورتلو د دغه جهنم. اوس هجرت فرض شو، د دغه آیت مبارکه نه معلوم شو. لیکن بل طرف ته کله بعضې داسې مسلمان وي د کافر په ملک کې اسلام راوړ، ښځه ده، کنکای ده، مریض ده، مسکین ده، د لارې د کرې او د خرچې روپۍ نه لري، ناولده د لوری د مسلمانانو نه ده ورته معلوم چې مسلمان چیرې دي چې زه هغو ته ځان ورسوم. دا بیا معذورین دي، معذورین. الله تعالی رحیم ذات بیرته معذورین مستثنا کوي چې معذور نه وي هجرت در باندې فرض شو هجرت به کې. اوس نو هغه ګناه ده چې هجرت ونه کې. که معذور وي بیا خو خدای پاک سړی نه نیسي. الا المستضعفین من الرجال، مګر نه هغه څوک چې ضعیف کړی شوي وي د رجالو د نرانو د جملې نه، والنساء د ښځو د جملې نه، والولدان د هلکانو د جملې نه، لا یستطیعون حیلة، چې دوی نشي برابرولی د تلولو یو حیله چې د مسلمانانو د کافر د ملک نه مسلمانانو ته ځان ورسوي. ولا یهتدون سبیلا، نه لار ورته معلومه وي چې مسلمان چیرې دي چې موږ هغو ته ځان ورسوو. فاولئک، دغه معذورین چې دي، عسى الله ان يعفو عنهم، شای امید چې الله به معافي وکړي دی ته. وکان الله عفوا غفورا، دا الله تعالی عفو کوونکی او مغفرت کوونکی. د کافر په ملک کې چې سړی اوسیږي، که شاعرو د دین ته یې نه پرېښ، پوره دینی ازادي نه وه دته، هلته هجرت په فرض د پیغه مسلمان چې ځي به. خو که داسې ملک کې اوسیږي چې په مسلمان پایبندي نشته، خپل دین ته په ټولو چوکاټ آزاد ده، په ټول چوکاټ، نه دی په جمع پایبندي لګوي، نه دی په اذان لګوي، نه دی په جمعه لګوي، نه دی په روژه، په هېڅ عباداتو په هېڅ شي پایبندي نه وي، هلته بیا د داسې کافرانو د ملک نه هجرت مستحب ده. چې دیني کارو ته دې نه پرېږدي هجرت فرض ده. او که خلاص وي په تا هېڅ پایبندي نه و هجرت بیا مستحب ده. ولې مستحب ده بیا؟ وایي ځکه چې د امسایه په سړي اثر وي چې کافر په تا هېڅ کار هم نه لري. مخکې موږ تاسې یو قانون وویل که نه، د مشرکې ښځې سره به نکاح نه کوې، کافره ده او ښځه ده،
سړی هم نه د زور هم نه درکوي د تا محکومه ده د لاس لاندې ده خو نکاح به نه ورسره کوي ولې چې دې سره ګډ اوسېږي د دې طرف ته د مایل پیدا کیږي بیا به کله کله د دې د وجې نه لمونځ ته هم پرېږدي اثر وروسته خطرات پیدا کیږي خطره نو د مخکې نه خدای پاک منع کړه چې مشرک سره به نکاح نه کوي اوس نو ته چې په کافر ملک کې اوسېږي دا مجلس په سړي اثر کوي سړی که د خپل مجلس ته وګوري نبی علیه صلات وسلام د مجلس په باب ډیر اهتمام کړی وایي د نیکو خلکو مجلس داسې ده لکه د عطار دکان عطر فروش چې عطر خرڅوي ته چې ورغلې دکان ته نو یا خو که دی سخي و په خپله به څه سخاوت وکړي څه عطر به در باندې ولګوي که نور نه هغه ستن باندې نن سبا چې دا تیل راکش کړي دغه ستن خو به څه در وشني که دی نه و سخي تا جوب کې روپۍ وې څه شاوک نو ته به په خپله څه عطر تر واخلې که نه ده درکړه نه تا واخیسته نو دا ګټه خو به وي چې په دکان کې تر څومره وخته ناست یې خوشبويي به تا ته درځي د نیکو خلکو مجلس ته علماو ته چې ورغلې یا خو چې عالم وي د هغه خپله زړه نه غواړي چې پټه خوله کښېني دیني مسایل بیانوي که بالفرض کړه د نه کړه بیان تا کې سوچ د ایمان و د دین و مشبوره وې ته د هر دین مسله عطر دي تا نه وزده نو ته به د عالم نه پوښتنه وکړې که نه ده بیان وکړه نه تا پوښتنه وکړه تر څو چې په مجلس د صلحاو کې ناست دی هغه فیض و رحمت چې په ده ورېږي د تا باندې به هم ورېږي خو د بیکارو خلکو ناستی داسې ده لکه د پخ دکان آهنګار پش هر عنوان چې وی دغه دکان کې چې کېنستې چې هغه اوسپنو ته اور دبل کړی نو یا به بڅرې در بادیږي د اور جامه سوې بدن خراب شوی که نور نه وي چې تر څو د ده سره ناست بدبویي خو به د سپنګو ته درځي نو یې ګناهګارو فاسقو فاجرو خلکو سره چې ملګرتیا کوې ناسته ولاړه کوې یا خو به د ده خوی در نقل کېږي چې 2 ورځې د چرسیانو سره کېنې 3مه ورځ به یې تام شوق دستي د چرسو پیدا کېږي چې بېلمازیانو سره کېنې تا به هم لمانځه کې سستیا درته شروع شي که نور نه وي په دغه وخت کې خدای مو دې وساتي چې که په ده د خدای د طرف نه کوم قهر را روانو ته به ورسره شریک مسلمان به ګناه ځای ته ورځي نه که دی پامې نه و په لیارې تېرېدو هلته کرکټ شروع د خلکو پتلونونه پرتګونه یې ایستلي دي چوکاټونه د چوتي موتي یې اغوستي دي عورتونه یې لوڅ دي په خبر هم نه وې اذا مروا باللغو بیا به نو ورته درېږي نه چې زه خو نو مقصودي نه وم ورته راغلی لږ خو ور وګوره بیا به تېرېږي اوچت به تېرېږي د ګناه ځای ته به ور درېږي هم نه نو دغه هجرت ګټه دا شي چې سړی د بیکاره خلکو نه لاړ شي نیکو خلکو ته نو د هغو نیکو خلکو خوی به پکې راځي حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام د انبیاء سابقینو سره لږ لږ ملاقاتونه کړي ډیر نه ډیر ملاقات چې کړی په انبیاء سابقینو کې د موسی علیه نبی علیه السلام سره 400 وارې ملاقات جبرائیل علیه السلام د موسی علیه السلام سره کړی د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره جبرائیل علیه الصلاة والسلام 40,000 وارې ملاقات کړی خو حضرت جبرائیل علیه السلام به چې لږ وځنډېدو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم شوق د دې لیدلو چې را به ولې ډېر نه راځي هغه به ورته حضر ویلی موږ د الله د امر نه بغیر نشو راتلی هغه حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملاقات جبرائیل امین کې په ده کې به هم اثر زیات شو د نیکۍ اسم نبی علیه السلام سخي و ډېر بیا د روژې په میاشت کې سخاوت رسول الله صلی الله علیه وسلم تر نورو وختو ډېر زیات و بیا د جبرائیل امین د ملاقات په وخت کې هغه به هر ماخوستن ورته راتلو قرآن شریف یې ورسره تېروه دلته بې سخاوت دومره زیات شو چې تر هوا نه چلیدونکي هوا نه به هم د ده سخاوت زیات شو ولې وایي ځکه جبرائیل علیه السلام سخي ده نبی علیه السلام سخي د 2 سخیان چې سره یو ځای شي شوق د سخاوت زیاتېږي چې 2 لمونځګزار سره یو ځای شي شوق د لمانځه زیاتېږي چې 2 ذاکرین سره یو ځای شي شوق د ذکر د اجتماعي عبادت کې اثر وي اجتماعي عبادت کې اثر وي موږ خلیفه صاحب مبارک په دا اجتماعي ذکر ته ډیر تلقین کوو چې اوس خپل خلیفه صاحب ته نشي ورتلی خو هغه تاسو چې د یو خلیفه صاحب مریدان په یو ځای ګډ کې نه ذکر کوی
دغه ځای باندې د خدای داسې رحمت مثال به داسې ورکوه وایي یو لرګی لمبه نه کوي چې اور ورکوي لمبه نه کوي چې دوه شي څه دوګای شروع کړي چې درې شي لمبه وکړي نو چې لرګي څومره په ډېرېږي لمبه غټېږي چې څومره لرګي ډېرېږي دا چې یوه وظیفه کې لږ اثر وي د بل په وظیفه کې لږ اثر وي دا اثرونه چې سره یو ځای شي دلته دغه نه خدای پاک یو جوش جوړ کړي بیا د کمزوري خلکو کار هم ورسره وشي د کمزوري کار هم وشي دغه فضایل دي باید په شوق په مینه په محبت کینی په ګډ باید ځای باندې ذکرونه سره وکړي دا هم توجه ده چې د خپل شیخ مریدان په یو ځای کینی وظیفه کوي دا هم توجه ده ځکه چې په یوه رابطه د خپل شیخ کې وینې وه د ټولو کار خدای پاک ورسره جوړوي ظلمت خلیفه مبارک مجلس کې ناست و څوک راغله بیعت یې وکړو چې تلقین یې ورته وکړو د تلقین نه بعد چې وظیفه ورسره شروع کړه د ده سره خو موږ خو لږ لږ چې په پیدو په خبرو باندې چې دی به راته ترغیب راکوه موږ به عمل کوه چې یوه ته به یې توجه کړه موږ به هم ذاتي دا خیال کوو چې موږ ته توجه شروع ده یوه ورځ یې داسې پیښه شوه چې هغه تلقین یې وکړو دغه طالب دا نوي مرید سره چې وظیفه شروع کړه دا نورو ملګرو په ټولو د جذب غوندې کیفیت شروع شو یو نادر خوند شروع شو نو بیا وروسته ما د ده مبارک نه دا الفاظ واورېده وایي عجب سړی و چې هغه ووته طالب وایي د ټولو کار ورسره جوړ شو نوی مرید و نوی راغی وای عجب سړی و د ټولو کار ورسره جوړ شو نو ځکه سړی د لویي نه کوي چې زه من یم موږ په خپله قسم ده چې د نیکو خلکو په مجلس کې چې ناست یو او ګوښې ځای کې ډېر اثر او ډېر فرق چې په ګوښې ځای کې 3 غنټې وظیفه وکړي 3 غنټې او د نیکو خلکو په دا ختم کې په دا نیکو ځای کې چې کېنې 15 منټه وظیفه وکړي دا د 15 منټو وظیفې اثر تر هغه نه زیات وي تر 3 غنټو نه نو د کافر په ملک کې که هېڅ پایبندي نه وي او داسې خلک لکه دا نن سبا چې ځي د کافر ملکو ته مسلمانان ځي د کډو سره ځي دا خو په حرامه لګیا دي کبیره ګناه لګیا دي ځکه دا چې لاړ هلته چې اوسیږي یا هغه یغو ملکو کې چې کوم مسلمانان اوسیږي تاسې د یغو حال وګورئ ښځه په څه حال ده لور په څه حال ده زوی په څه حال ده که دا سپین ږیری چې تللی د بدبخته دا په اسلام خبر ده او زه خو دا مجلسو کې کله کله څوک وغږېږي بیا پوښتنې هم تر کم داسې حال ماته ویلی شوی ده چین ته تللي یو ملک کې چې هلته لږ لږ څه مجاهدینو څه شرشور جوړ کړو بیا یې سختۍ شروع کړې نو یو حلقه وای داسې حلقه وه چې په ریلګاډي کې ما لمونځ کوه په ناستې جاسوس پکې موجود و دستي ورغی پولیس یې راپسې خبر کړ ما ته یې راویلي وای زه ځان واچوه پولیس را خبر کړ چې پولیس راغی ما لمونځ پرېښی خو په دا پوه شوم چې اوس مې ذاتي نیسي کنی خو تللی په ویزا ده تللی خو په ویزا ده که داسې وایي چې ازادي وایي نو قانونا په ده یې څه کار درلود خو دا حال څوک ویایي نه وایي ما ته راغی چې پوښتنې یې شروع کړه چې لمونځ دې کوه ما ذاتي وایي ځان په دغه واچوه ما به ده به چې هره خبر کړه ما ورته ویلې پاکستان چې نه زه د پاکستان راغلی یم هره خبر به چې کوله زه ښه پوهېدم لمانځه پوښتنه چې دا مخکې دې چې کړه دا ټیټېدې جګېدې په چی شي ما به ورته ویلې پاکستان وایي اخر یا بل ته ویلې چې دا خو پاګل لیوني ته زه راوستلی یم بېرته رانه لاړ نو لمونځ ته یې کله نه پرېږدي ښځې داسې خودمختاره دي چې د چا سره یې اشنایي وه ته په خپله لور ذاتي بیا کار نه لرې په خپله ښځه کار نه لرې دی خو دغه بېغیرتي خو ښکاره کوي نه دغه خو ورتګ و استوګه هلته ده حرامه خو چې داسې ملک چې پوره ازادي وي هجرت تر فرض ده مستحب ده او خو څه کوي حتی په اسلامي ملک کې دننه په اسلامي ملک کې دننه ته په یو داسې کلي کې اوسېږې چې هغه کلي کې د ګناو خبره په ښکاره شروع ده لکه سود معامله ده غلاوې دي قتل و قتال دي زناکارۍ او داسې شیان دي په ښکاره ګناوې شروع دي ته د دې مخنیوی نشې کړی او د خپل اهل او عیال د حفاظت قدرت نه لري هجرت د دغه کلي نه د مسلمانانو هم در باندې فرض شي فاسقان دي د دغو نه هم هجرت در باندې فرض شي ځي به داسې کلي ته داسې خلکو ته به ځي چې په هغو کې اصلاح موجوده وي خو که ته دلته اوسېږې د خپل اهل او عیال کنټرول هم څه فل جمله کړی شي
خو وروسته خطر د دې د چې زوی بېلارې کېږي د دغو چرسیانو سره چې اوسېږي یا د دغو سودخورو سره په سود لګیا کېږي هجرت د دغسې کلي نه هم در باندې مستحب شي چې ځې به نو الله تعالی دا معذوره خلک مستثنا کړه چې دغه ته الله تعالی معافي وکړي وما یهاجر فی سبیل الله دا چې سړی هجرت کوي شیطان څه ورته وایي دلته خو د خپل کور ده خپل وطن ده توربور ده شناخته دي کاروبار ده دا چې پرېږدې چیرې به ځې بیا به چیرې اوسېږې څه به خورې الله اوله نه وعده ورکړه چې دا سوچ دې څوک نه کوي څوک چې د خدای د رضا دپاره هجرت وکړي په وطن کې به هم خدای ازادي ورته پیدا کوي داسې ځای به اوسېږي چې تر خپل وطنه به په هغه وطن کې خدای په ښه د آرام ځای ورکوي په رزق کې به هم پراخي خدای پاک ورکوي زه اکثره مهاجرینو ته چیرې چې په کمپو کې ما بیانونه کړي دي الحمدلله دا مې ورته ویلي دي چې په قسم باندې وي په دغو مهاجرو کې چې دا نن کوم موټرې چلیږي کوم شی چلیږي د وطن کې چا دغه یو درلود په سلو کې به یو سړی موړ وي تر هغه نه چې راغلي دي دلته خدای پاک دنیا هر څه ډېر کړي دي الله وعده ده د الله په وعدو کې دروغ نشته خو اصل هجرت هغه ده چې ګناه یې پرېږدي دا مهاجر دیم په دغه نه نازېږي چې خدای مې رزق پراخ کړو نو زه په الله ګران یم که د وطن نه د دغه نیت باندې هجرت کړی ده چې ګناه نه ځان خلاص کړم دلته بیا په ګناه لګیا بیا مهاجر نه درته ویلی کېږي شرعاً بیا څه فرق و خو صرف هلته به د مرګ نه ډارېدې د مرګ نه راوتښتېدې دلته د مرګ ډار نشته کنې خو نور هلته دې هم غلا کوله دلته هم غلا کوې مثلا چې څوک په ګناه باندې لګیا وي هلته دې هم زنا کوله دلته هم زنا کوې فرق څه شو صرف دا شی شو چې هلته د ډار په حق کې دغه ګناوې کولې دلته یې بېغمه کوې ومن یهاجر فی سبیل الله څوک چې هجرت وکړي د خدای پاک په لار کې یجد فی الارض مراغما کثیره نو پیدا به کړي په مځکه کې د هجرت په عوض کې د آرام ځایونه ډېر وسع او پراخي په رزق کې به الله پیدا کړي هلته چې وعید آیتونه نازل شو چې څوک هجرت ونه کړي بیا د کافرانو غوندې سزا خدای پاک ورکوي دا آیتونه مسلمانانو ولېږل هغه مسلمانانو ته چې په مکه معظمه کې اوسېده او مستضعفینو حال یې ورته ذکر کړو چې دا مستثنا دي نور نه دي مستثنا یو صحابي مبارک سپینګیری مریض ده دا آیتونه چې واورېده خپلو زمانو ته ویلې وایي زه خو په دا مستثنا خلکو کې نه یم مستضعفین زه روپۍ هم لرم اوښ هم لرم لیار هم راته معلومه ده د مدینې منورې ځان هم رسوی شم زه شپه هم دلته نه کوم اوس په خامخه دغه وعید داسې نه چې مرګ درته راشي په اوښې سپور که د حرم شریف د حدودو نه چې او تنعیم علاقه نږدې نږدې حل علاقه د حرم شریف ته هلته چې رسېدو مړ شو چې مړ شو بیا به مسلمانانو افسوس کو کاش کې چا د هجرت ثواب خو یې ګټلی وای تر مدینې منورې خو رسېدلی وای الله تعالی آیات نازل کړه هغه پوره ثواب ورکوم چې څوک په کوم نیت روان شو طالب العلم چې د علم د حاصلېدن په نیت باندې د کور نه روان شو په دالیار د طالبي کې مړ شو پوره علم یې ونه کو په قیامت کې خدای پاک د علماو مقام ورکړي څوک چې د باطن د تصفیې او تزکیې کار کوي په اخلاص باندې لګیا وي که د ولایت مقام ته ونه رسېږي خدای پاک د هغو په ډله کې راپورته کوي د حج په سفر روان وي حج ونه کې مړ شي په دغه سفر کې مړ شي په قیامت کې خدای پاک د احرام په حال کې د حاجیانو په ډله کې راپورته کوي الله خو ډېر رحیم ذات ده ومن یخرج من بیته څوک چې ووت خپل کور نه مهاجرا الی الله په داسې حال کې چې هجرت کوونکی و د الله تعالی لوري ته ورسوله د رسول الله لوري ته ثم یدرک الموت الی الله دا معنا چې د خدای د دین په خاطر ووت د رسول الله لوري ته ووت ثم یدرک الموت بیا ورسېد ده ته مرګ فقد وقع اجره على الله په تحقیق سره ثابت شو واقع شو اجر د ده په نزد الله تعالی باندې وکان الله غفور رحیم دا الله تعالی غفور او رحیم ذات واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح دلته اوس د سفر د حال کله په جهاد کې سړی سفر کوي کله د دنیا په کاروبار کې سفر کوي په دا سفر کې د نن هم لمنځونه خو به نه پرېږدي خو د دغه لمنځو چې ته معذور شوي یو نوعه مسافر یې خدای پاک رحم وکړه چې په سفر کې تکلیف زیات ده 4 رکعتې لمونځ 2 رکعته که د ماسپښین مازدیګر لماخوستن
څلور رکعتي لمونځ 2 رکعته خو د موږ په نسبت باندې دغه 2 رکعته کل فرض ده زیادت شته نه څلور نه شي کړی په خپل اختیار دغه 2 به کې خامخه که څلور دی وکړه اوله قاعده دی وم کړه نو عمل ګناهګار شوي ځکه نفل او فرض د سره شریک کړه او که اوله قاعده دی بیخي پرېښول لمونځ بیخي شوی نه ده ځکه هغه په تا باندې فرض هغه نستی څومره سفر چې سړی ووځي د کور نه لمونځ به بیا 2 رکعته کې 88 کیلومتره د نن سبا په حساب چې د 88 کیلومتره مسافې اراده دې وکړه دومره ځای ته چې تلې نو لمونځ به ذاتي په سفر کوي د څه وخت نه به سفر شروع کیږي چې یو وارې د 88 کیلومتره پوره شي بیا سفر نه چې د خپل کلي د حدودو نه ووتې د خپل کلي د حدودو نه ووتې بس د هغه نه بعد خپل کلی به وینې د لمانځه وخت در باندې راغی خو د خپل کلي د حدودو نه تیر شوی لکه مخکې به ما مثال ورکو اوس خو سره ګډه شوه خبره دا ظفرآباد نیر دلته ما دورې کې طالبانو ته چې دا اوس ظفرآباد تر دا نیره پورې ظفرآباد یادېږي چې ظفرآباد د نیر نه ووتې لمانځه وخت در باندې راغی ځاتې به قصر کوي دغسې د هر کلي خپل علاقې خپل حدود معلومي د سفر په حال کې 4 رکعتي لمونځ الله رحم کړو 2 رکعته سنت لمونځ د سفر په حال کې هغه ډیر تاکید ختم شي اما فضیلت ورکیږي نه دا عقیده به څوک نه لري چې په سفر کې سنت شته نه لکه دا بعضې خلک چې شته نه سنت دي او کې به هم پوره هغه کمیږي هم نه لکه اوس ماسپښین 4 رکعته سنت دي 4 سره به کې 2 نه کیږي سنت دي سنتیت نه ختمیږي خو صرف ډیر تاکید ختم شي لہذا هغه اسانه قول پکې دا ده د سنتو په باب کې هغه اسانه قول دا ده موږ یو فتوا د استادانو اقوال راجمع کړي دي د هندواني هغه اسانه قول دا ده چې د سیر په حال کې د رفتار په حال کې لکه اوس پېښور ته ځې په هوټل باندې په سړک باندې موټر ودرېدو دا د سیر حال بلل کېږي چې هلته د تلوارو حال وي موټر بیا درنه ځي سنت پرېږده د ډار حال وي د دښمن نه ډار وي یا د درندګانو نه ډار وي یا قافله درنه ځي په داسې وخت کې سنت پرېږده خو چې چیرې دې واړول د دغه مځکې نه لاړم پېښور ته یې مسافر خو 3 شپې دي هلته په پېښور کې نو سنت به هلته بیا کوې هلته بیا نه پرېږدې چې خو زه خو مسافر یم صرف د سیر په حال کې پرېښودل او د نزول په حال کې چې چیرې دې اړولې دي هلته کړنه هغه اسانه قول دا ده خو عقیده به وي د سنتیت چې سنت دي واذا ضربتم في الارض کله که تاسو سفر کوو په مځکه کې فلیس علیکم جناح بیا په تاسو څه ګناه نشته ان تقصروا من الصلاة چې تاسو لنډوالی وکئ د لمنځو نه 4 رکعتي لمونځ 2 رکعته وکئ ان خفتم که ډارېدئ ان یفتنکم الذین کفروا چې په فتنه کې به واچوي تاسې هغه خلک چې کافران دي ضرر به در ورسوي ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بېشکه کافران د تاسو دپاره دښمنان ښکاره دي خو دا قید هم قید واقعي او اغلبي د قید احترازي نه ده یعنې په هغه وخت کې چې نبي علیه السلام او صحابو به سفرونه کړه د کفارو علاقې ډېرې وې نو خوف د دې و چې کافر ضرر راونه رسي نن دا نه ده ضرور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې معظمې د فتح نه وروسته د حج په کال په مینا کې تر 1 لک زیات صحابه ورسره شریک دي ښه د امن ځای ده دارم د اسلام ده خلک هم ښه ډېر دي خو لمونځ بیا هم 2 رکعته کوي نو حضرت عمر صاحب پوښتنه کوي ځکه آیات کې خو داسې ویلی شوي دي چې ډار د کافرانو نه ډارېدی اوس خو ډار نشته نبی علیه السلام ورته څه وی دا د الله صدقه ده صدقه دی الله قبول کوي امر ده لازم ده چې دا 2 رکعته وکړي اخو هسې یو حکمت و دومه مسله مجاهدین روان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره ده د کفارو یو علاقې ته ورسېده د ماسپښین د لمانځه وخت راغی دوی په لمونځ په ټولو په جمع باندې وکړه نو کافرانو د لرې نه لیده چې دوی لمونځ وکړه په جمع کافران پښیمانه شوه چې څه خطایي درنه وشوه دوی تیارې اسلحې ایښې وې په مځکه لګیا وو په لمانځه تاسو ته یې در پام نه و خو چې حمله هم په کړې وی ټول به په یوه ځای ختم کړي
بیا دا بعضې ورته ویلې وایي په دې یو بل داسې لمونځ را روان ده چې تر اهل و عیال تر هر چی شي په دې ګران ده چې د مازدیګر لمونځ ده. نو په مازدیګر کې به حمله په وکړو چې دوی ټول په لمانځه ودرېږي، موږ به په دې په یو وار حمله وکړو. چې لمانځه وخت راتلو الله آیت نازل کړه د صلات خوف. جبرائیل علیه السلام راغی چې الله تعالی دا وی چې داسې د کافرو علاقې ته نږدې علاقه کې لمونځ کوي، ډار وي د دې چې حمله وکړي. لمونځ وکړه په جمع دغه وخت کې چې امکان شته لمونځ وکړه په جمع، خو په جمع کې دې نه بیا دومره شیان درته روا دي، خو جمع به هم نه پرېږدي جهاد به هم نه پرېږدي چې دواړه یې. دغه یوه ډله په تا پسې دې ودرېږي که څلور رکعتي لمونځ وه نو د اوله ډله 2 رکعته لمونځ به د امام سره وکړي، د بله ډله به هلته د کافر مخ ته ناست وي په سنګر کې چې حمله ونه کړي. دغو چې 2 رکعته وکړه بیا به په مابین د لمانځه کې دا روان شي، سلام به نه ګرځي، غږیږي به نه، بل عمل به نه کوي، داسې به ځان ساتي لکه په لمانځه چې ولاړ یې. دا به ورشي هغه مورچو ته، هغه د مورچو مجاهدین به راشي دلته، هغه به په دغه امام سې ودرېږي، د اخرني 2 رکعته به په ده پسې وکړي، د امام لمونځ په راشو سلام به وګرځوي. دغه خلکو هم 2 رکعته تر تیر وه، د هغه اولو 2 پاتې دي. نو دا به جګ شي خپل 2 رکعته به پوره کړي، ور به شي هغه ځای ته، هغه یې په هغه ځای کې 2 رکعته کړي، که راځي هغه خپل ځای ته 2 رکعته به هغه وکړي. که مسافر و یا 2 رکعتي لمونځ لکه د سهار، بیا به 1 رکعت امام سره یوه ډله وکړي، 1 رکعت به بله ډله وکړي، چې سلام یې وګرځو بله ډله به هغه خپل رکعت پوره کړي. نو د دښمن نه ځان ساتنې کار به هم نه وي پاتې، خو جمع لمونځ به هم نه وي پاتې. دا صلات خوف اننې په لمانځه کې تګ راتګ هم الله ورته ماف کړي، خو د جمع لمونځ به نه پرېږدي. لکه نن سبا مسله دا ده، خو موږ علم نشته، اننې 2 رکعت لمونځ دې کړی، انسان د عاجز د بې اختیاره بې اودسه شو، د بدن نه هوا ووته، نو دی د لاړ شي غږیږي د نور نه، شریعت دا ورته روا کړی ده، اجازه کړې ده، دغه کې نه ووت، خو دا نږدې ځای کې چې کومې نلکۍ دي لرې ځای ته به نه ځي، او نور اودس به نه پسې ماتوي چې اوس خو هسې هوا ووته نو خو بول یې وکړه، نه چې نور اودس هم نه کې ماتوم نه غږیږي، لرې ځای ته هم نه شي تېر، په دا نږدې ځای کې اودس وکړي ونه غږیږي، بیرته راشي د هغه ځای نه د لمونځ شروع کړي. 2 رکعته یې مخکې کړی، 2 رکعته د شاته، الله تعالی دا تګ راتګ ورته معاف کړی. هلته صلات خوف کې دغسې تګ راتګ معاف کړی یوه ډله. لیکن د موږ موجوده فقهای کرام لیکي چې علم نن سبا کمزوری ده، د مسایلو د لمانځه نه خلک ناخبره دي. ښه دا ده چې مجاهدین د اوله نه 2 ډلې شي، یوې ډلې ته هم خپل امام وي، بلې ډلې ته هم خپل امام وي. دا یوه ډله په اطمینان خپل ټول لمونځ وکړي، هغه ټول هلته په اطمینان ناست وي. دغو چې لمونځ وکړو غایت ما په الباب یوه جمع 2 جمع شوې، یوه جمع 2 جمع شوې، دا به ورشي هلته هغه بله ډله به راشي، هغه به ټول لمونځ په هغه باندې وکړي. کنې روا ده، صلات خوف اوس هم روا ده. وإذا كنت فيهم، کله چې ته وې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوی کې، او د دښمن ډار و چې حمله به در باندې وکړي، فاقمت لهم الصلاة، تا درو د دوی دپاره لمونځ، نو څه دې وکړي؟ فلتقم طائفة، ودې درېږي یوه طایفه منهم د دغه صحابهو نه، معاکه د تا سره، خو عین په لمانځه کې بیدار به اوسېږي، اسلحه به هم د ځان نه لرې کوي. وليأخذوا اسلحتهم، وادخلي خپلې اسلحې د خپل ځانه سره. فاذا سجدوا، دغه ډلې چې 1 رکعت تا سره وکړو، سجده یې وکړې، فليكونوا من ورائکم، دا د لاړ شي شاته بیرته خط ته، ولتأتي طائفة أخرى، هغه بله طایفه دې راشي، لم یصلوا چې لمونځ یې نه ده کړی، فلیصلوا معک، هغه د هغه 1 رکعت تا سره وکړي، دا هلته چې لمونځ 2 رکعتي لمونځ وي. خو وليأخذوا حذرهم، دوی دې ونیسي بیداري وهوښیاري خپله، و اسلحتهم، اسلحه خپله. ولې دې داسې وکړي؟ په لمانځه کې د نن دا روا ولې شوه؟ ځکه ود الذین کفروا، خوښوي هغه خلک چې کافران دي، لو تغفلونه، که تاسې غافله شئ عن اسلحتکم، د خپلې اسلحې نه، و امتعتکم، د خپلو سامانو نه، نو په یمیلون علیکم میلة واحده، حمله به وکړي په تاسې باندې په یوه ور حمله کولو سره. نو ځکه ځان بیدار وساتئ، اسلحه هم مه ګدئ، او هلته د څه خلک هم ولاړ په پیره. او د اسلحې په باب کې کله عذر وي، باران ده، یو مجاهد مریض ده، دغه پیټه د ځان سره په لمانځه کې نشي ګرځولی، که یې عذر د وجې نه کېږي، د پروا نه لري، خو بیدار به اوسېږي. ولا جناح علیکم، نشته څه ګناه په تاسې باندې، ان کان بکم اذن، که چیرې و په تاسې باندې کوم تکلیف، من مطر، د باران، او کنتم مرضا، یا وی مریضان، د څه شي ګناه نشته،
ان تضعوا اسلحتکم چې کېږدئ تاسې اسلحه خپله خو وخذو حذرکم نیسئ بیداري خپله د مدافعې د دښمن دپاره ځان تیار بیدار اوسئ داسې نه چې اسلحه په یوه کمره کې ته په بل ځای په لمانځه ولاړې چې حمله در باندې راغله بیا نو لوری درنه ورکي خپلې اسلحې ته ځان نشي رسولی ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا خدای پاک بېشکه تیار کړی دی د کافرانو دپاره عذاب سپکوونکی په لمانځه کې خو دننې د خوب په حال کې دا ټاکو پوکه درته روا شوه تاګ راتاګ نیم نیم لمونځ په امام سي دیم بې جامې لکن چې لمانځه نه فارغه شوی ذکر به په یوه حال کې هم نه پرېږدئ بل ځای کې صورت انفال کې موږ تاسو ته خدای پاک وایي چې کله هم د دښمن سره مخامخ شوی څو شیان ضرور دي په هغو کې واذکروا الله کثیرا ذکر به ډېر کوئ فاذا قضیتم الصلاة کله مو چې لمونځ وکړو فاذکروا الله قیاما ذکر کوئ د الله تعالی په ولاړې وقعودا په ناستې وعلى جنوبکم په اړخو باندې په هر حال کې په ذکر به لګیا لګیئ فاذا اطمأننتم کله چې د دښمن د علاقې نه ووتئ په اطمینان شوئ فاقیموا الصلاة بیا سم ادا کوئ لمونځ بیا په مابین کې تګ و راتګ مه کویه نیم نیم لمونځ په امام سي مه کوئ بیا یې پوره په صحیح طریقه کوئ ان الصلاة كانت على المؤمنین بېشکه لمونځ دا په مؤمنانو باندې کتابا موقوته فرض په معلومو اوقاتو کې فرض کړی شوی په معلومو اوقاتو کې 2 ورځې جبرائیل علیه السلام حضرت پیغمبر علیه السلام ته د لمنځو اوقات ورښوه په اول وخت کې لمونځ یې ورته وکړو بیا په اخر وخت کې ورته وکړو بیا ورته د مابین کې به لمونځ کوې نو ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې دا د منافق خاصه ده چې مازدیګر لمر ته ګوري چې ودرېږه تر زه خو لمر ولاړ د کار نه پرېږدي دوکانداري یا زمینداري یا ډریوري نه پرېږدي چې کله لمر په ډوبېدن شي وخت مکروه شي بیا نو راشي زر په تیوال لمونځ وکړي چې قضا یې نه کړي نه لمونځ اوقات لري په خپل وخت کې بې وخته لمونځ نشته چې وخت تیر شو بیا ادا نه ورته ویل کېږي بیا قضا ورته ویل کېږي او د قضایي لمونځ د وختي لمونځ ډېر فرق ده د قضایي لمونځ د وختي لمونځ ډېر فرق ده یوه روژه ده اته یو مثال چې د موږ تاسو موجوده روژه کې سړی جوړم د مقیمم د خپل کور کې د روژه یې وخوړه فرضي روژه بې عذره یې وخوړه وروسته د علماو نه یې وعید واورېدو پښیمانه شو توبه به ویسته قضایي راګرځي وایي چې ټول عمر قضایي راوګرځي هغه ثواب یې نشي پیدا کولی که په هغه خپل وخت کې نیولی وای چې په خپله میاشت په خپله ورځ کومه روژه نیولې وای هغه ثواب بیا په ټول عمر چې قضایي راګرځي د هغه ثواب بیا نه پیدا کېږي هغه لمونځ چې بیا ډېر لمونځونه وروسته وکړي د هغه ثواب بیا نشي پیدا کېدی چې هغه په خپل وخت کې په صحیح طریقه باندې وکړي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما د جهاد حکم مختلف ترغیبونه راځي الله تعالی وی اے مسلمانانو په تعقیب د کفارو کې به همت کېږئ ما ځئ پسې په کافرانو پسې ځئ تاسو پسې ورځئ هلته حملې په کوئ سستیان کېږئ ما نن سبا خو اکثرو ځایو کې دفاعي جهاد دی راغلی اقدامي جهاد چې مسلمان ورشي دا ډېر کم ده نه تاسو پسې ځئ سستیږئ ما که تاسو وایئ چې جهاد کې خو تکلیفونه دي بندیخانې دي زخمونه دي شهادت ته نو که تاسو ته درد خو دی ته هم ده خو تاسو خو د جنت امید هم لرئ دی خو جنت امید هم نه لري دی بې د دې نه چې صرف دنیایي خواهشات پوره کول غواړي په زرګونو میله لرې درپسې راځي مسافریم کوي بندیخانې ته هم ځان تیاروي زخمیتوب ته هم ځان تیاروي مردارتوب ته هم ځان تیاروي آخرت هم برباد تاسو ولې بیا بې همته یې سستیږئ د دوی پسې نه پسې ځای تعقیب نه کوئ چې د جنت امید هم لرئ ولا تهنوا في ابتغاء القوم به همت کېږئ مه مؤمنانو سستي مه کوئ په طلب د جنگ د کفارو کې ان تکونو تعلمون که یې تاسې چې تاسې ته تکلیف در رسیږي د جنګو په وخت کې فانهم یعلمون نو دی هم دردمند کېږي کما تعلمون لکه تاسې چې دردمند کېږئ بدن خو د دی هم د اوسپینې نه ده
خو بل طرف ته وترجون من الله، تاسو خو د الله تعالی نه د ثواب امید هم لرئ. ما لا یرجون دغه ثوابو چې دی امید نه لري، دی خو د جنت نه مني، آخرت مني نه، امید هم نه لري. وکان الله علیما حکیما، دا الله تعالی عالم او حکیم ذات ده. ورکو به ورسو وګدیږي خو نه دا مې کتل خو بس نه. او زه پرون هم صفر شوم، اوس مې غاړې کېناسته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. خدای دې متعال موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي. الله تعالی دا دلته چې طالبي موږ کوو راځو، خدای دا طالبي مو په خپل دربار کې قبول وګرځي. الله دا درس او تدریس مو ټول په خپل دربار کې قبول وګرځي. خدای پاک یې موږ د پاره د مغفرت ذریعہ وګرځي، د تا د رحمت ذریعہ وګرځي، د تا د جنت ذریعہ راته وګرځي، د تا د ملمستیا ذریعہ راته وګرځي. خدای پاک طرفت العین او عقل خپل نفسو ته مسپاره دغه ترجمه په برکات، دغه روزي په برکت باندې خدای پاک دې موږ ټول ګناهونه معاف کړي. آینده ژوندم خدای پاک استقامت شریعت نصیب وګرځي. د دین په هر کار چې څوک لګیا دی خدای پاک ته نصرت وکړي. د مجاهدینو خصوصا الله تعالی ته نصرت وکړي، الله ته حفاظت وکړي، الله نیتونه یې صفا کړي، د خیانتونو یې وساتي. خدای پاک عقاید او اخلاق اعمال ټول په شریعت باندې برابر کړي. موږ کشران او مشران ټول الله په شریعت باندې برابر کړي. خدای دې متعال طرفت العین او عقل خپل نفسو ته مسپاره. خدای پاک څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي یا دې موږ نه دعا وغواړي، اخلاص کوي، محبت کوي، خدمت کوي، معاونت کوي، ډیر مرګري پریشانی ښکار کوي، ټلیفونونه کوي، د ما مال بنده څوک دعا غواړي، د چا مریضان وي دعا غواړي، د چا مسافرو ته مشکلات وي دعا غواړي. الله ته د ټولو مسلمانانو په مشکلاتو خبري. الله د دغه دعاو په برکت باندې د ټولو مسلمانانو خصوصا هغه خلک چې د علما او د مجاهدینو او د مدارس سره اخلاص کوي، محبت کوي، خدمت کوي، معاونت کوي. الله د ټولو په شر درست حاجتونه دینی او دنیوي د غیب د خزانونو پر کې د آفات او بلیات او مشکلاتو نه حفاظت نصیب کړي. د دنیا او د آخرت خوشحالي ژوندۍ ورسره نصیب وګرځي. الله دې موږ د مشایخ کرام او اساتذه کرام او والدین او حقدارانو درجات عالیه جنت الفردوس ته تار ځای ته دیدار نصیب کړي. چې ژوندۍ د الله په ژوند کې برکت کې، صحت او عافیت نصیب کړي. موږ ته توفیق د ادب او د خدمت نصیب وګرځي. الله دې موږ ټول شاګردان، زمان او ورونه علماء ربانین وګرځي. الله مریدان ما اولیاء کاملین وګرځي. خدای پاک معاونین ما مخلصین او خادمان د دین وګرځي. ټول ته خدای پاک خپل رضا نصیب وګرځي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.